السلام علیکم زما ورور الکوزی. څنګه د الله فضل دی ورته څنګه یې؟ علیکم السلام جوړې په خیر یم شکر دی خیر خیریت دی. ته ښه طبعه دې ښه ده؟ شپې ورځې د ښې تېرېږي سخت راته ګران یې اور مې. کاشکې زه درته ګران وی خو زما خبرې به هم درته ګرانې وي خو ستا خبرې ډېرې خوږې خبرې دي. ستا خبرې دونه خوږې خبرې دي که نه چې تا ته اندازه نشته د دې خبرې. څه حال دی دا؟ شکر دی خیر خیریت دی. ته ښه درس وی هلته هلته څه شی درس وی؟ درس مې خلاص شوی دی کار کوم اوس. څه شی دې وویلی؟ ما د سیکیورټۍ یو کورس دی 3 کاله هغه مې ویلی دی اوس کار کوم. اوس سیکیورټي یې؟ هو خو خالي نوم یې بدل ده نو افغان هغه کې زموږ استاد ورته چوکیدار وایو دلته تا اوس مې ورته ویلي څوکیداران یو خو بس دلته چې راغلي څه ناڅه خو به ویو که نه رور مې بس دغه مو حال ده نو. الکوزی خبرې مې درته واورېدې چې راته مې خبرې دې وکړې پیغمبرانو ستړی نه شي باره کې پوه شوې خدای چې تا سره همغږی یم. نه یعنی موږ باید بل چاته کینو صافی صاحب چې بل خلک باید موږ ته تمام عمر رئیس موږ دپاره قانونونه جوړ کړي. او بله خبرې ته دا هم راځم چې اسلام هغه وخت کې ته قانون یا اسلامي په خلکو باندې تطبیقولی سي چې ته خلکو ته نفقه پیدا کړي یعنی خلکو ته کاروبار پیدا کړي. صحیح خبره تا هغه پرونۍ خبره مې ومنله چې امریکا سره څوک زور نشي کولی. صحیح ده امریکا سره څوک زور نشي کولی اما که زور سره نشي کولی نو خو ځان هم مه بدبخته کوه که نه لږ ځرې خو د سیاست سمه غوره کړه. اوس چې امریکا درته وایي ښځې پرېږده خو پرېږده تا ته څه ضرورت ده چې ښځې دې قیدي کړي په دې یو ښځو باندې تا دا ټول خلک لولږې مړه کړل. سمه خبره ده. امریکا درته نه وایي نړیوال درته وایي چې ښځې پرېږده چېرته درسو ته پرېږده. خو زما خویندې خو درسونه ویلي دي ما خو یو هم نه ده لیدلی چې زما خویندې بېچاره یا مو خرڅې کړي یا تا تختولي یا چې ټول میړونه لري ټول درسونه مې ویلي دي ټولو ته وظیفې هم درلودلې خپل ولس ته یې ډاکټرک په چوکاټ کې خپلو خویندو ته خدمت کوه. سمه خبره ده. څنګه یې وراره ښه کور کې خیرت ده. نو زبیر جانه نو اوس که دوی همدغه شی شخه ککره ونیسي که نه بربادي کې اوس ګوره د نن نه مخکې په 2002 کال کې په 2002 نه مخکې زمونږ ټول افغانان به ول اسلام آباد ته راتلل. اسلام آباد کې به ایرپورټ کې پرېوتل هلته بانډیواله پیاده کېدل بیا به موټرو کې کېناستل چې تر اوسه کور ته راتلل په هغه ځای کې به ملیشو دوی سوري کول سوري تا ته خو معلومې دي ملیشې هلته چې ولاړ دي. صحیح خبره. هغوی ملامت نه دي. ولې ملامت نه دي چې هغوی بېچارهګانو ته حکومت دومره تنخوا نه ورکوي چې هغه د هغوی ملیشو کوم چاره پرې وسي. که چېرته د پاکستان حکومت ملیشې ته ښه پیسه ورکړي هغه هېڅکله چا نه پیسې نه غواړي. خو اوس دلته ټول کرپشن کې ټول سخت ټول اخته دي خو بیا هغه پکې څوک ده ولس دلته تباه و برباد ده. الکوزی د افغانستان ما پرون دا خبره وکړه که نه چې د افغانستان په غم باندې غم دې پکې الله نه راولي خو چې دا څه وشو که نه په دې تېرو 2 میاشتو کې ته په الله یقین وکړه طالبان ښه خلک دي داسې به ورته وویو خو په راتګ باندې ته په الله یقین وکړه چې زه خوشحاله نه یم ځکه اوس موږ 2021 کال لرو نړۍ اسمان سره خبرې کوي. د خلکو افغانستان واپس هغه وخت راوستو چې د کاڼو تیږو وخت پوه شوې خو د افغانستان ولس له پکار دي چې راپاڅېږي او د دغې خلکو خلاف چې دا کم تاسو واپس هماغه 1995 ته بیا یا هم 2000 ته بیا چې کوم وخت کې در باندې امریکا راننوته دا خلک تاسو مجبوره کوي چې تاسو واپس هغه وخت راشئ. اسلامي امارت ته ښه خبره ده په افغانستان څه کفري ملک نه دی چې دوی هلته اسلامي ټول ښه 15 وخته مونځ او 10 والا خلک دي ښه ښایسته سپین ږیري مشران پکې شته ښه درنې شملې پکې شته خواږه خلک پکې شته. خپل ته وګوره خپل حالات ته دې وګوره خپل کورنۍ ته دې وګوره موږ دغه شی کورنۍ ده همدغه شانتې چل موږ به دې اوس د تا ثقافت او زما ثقافت خو علیحده نه ده چې ته وایې چې مثلا درانه خلک دي که نه موږ او تاسو ثقافت یو ده. لکه ته چې څنګه مور سره رفتار کوې زه هم همغه شی مور سره رفتار کوم لکه ته چې په کورنۍ کې سره خپل عزت ساتې همغه شی موږ هم همغه شی خلک یو. همدغه خبره درته کوم که نه چې د افغانستان ډېر خواږه خلک دي ډېر درانه خلک دي ډېر په موږ ګران خلک دي خو دغه خلک چې کوم اوس راغلي دي دوی هم ښه خلک دي. صحیح ده لکه خوشې خلک موږ قصه کې نه یو ګوره موږ ته که هغه حکومت څه کولی که نه په هغه حکومت باندې موږ دومره شیان وخوړول زه ما ولې هغه حکومت پرېښوده خو زه پوهم چې کرپشن پکې ده ولس دپاره سم کار نه کوي ما پرېښوده
نه کوي. صحیح خبره ده. ما پرېښود زما په شکل په زرهاو ځوانانو پرېښودله، اردو یې پرېښود، نظام یې پرېښود. مثلا ولې پرېښود چې حق حقدار ته نه سپارېده، وطن دپاره یې کار نه کو. موږ په خپل لاس باندې طالب ته دولت ورکړی ده، هغه وطن ورکړی. طالب د دا نه وایي چې موږ ولا ما په جنګ باندې نیولی. ما چې پرېښوده د په خاطر باندې ما خوښه وه چې طالب د دا وطن ونیسي، ځکه ما پرېښوده. که پرې مې ښوده معنا دا ده چې جانب مقابل ته مې پرېښوده چې ری دې سي. اوس چې طالب ته ټولو یا مثلا فکر وکړو چې په جنګ ګټلی یا په هر دعوه ګټلی چې هر شی، اوس طالب ته دا ضرورت ده چې دغه دیکتاتورۍ خبرونه لاړ سي. دا دیکتاتوري نه چلېږي، خلک یې ټول وځي، ولس یې بدنام سو. که غواړي په نړۍ کې یو سوژه د اسلامي ولري، باید د نړیوالو معیارونو سره ځان برابر کړي. خیر د حاکمیت د په خپل وطن کې لري که نه، څوک خو څوک چې نیسي. باید اوس ګوره د افغانستان یو بچی هم نه وایي چې ته غل باندې لاس مه پرې کوه. هېڅوک نه وایي، زما په شمول باندې زه یم چې غلا وکړه لاس یې پرې پرې کړه. خو اوس دلته د غلا باید دوی په خپله وایي چې غلا کوي. نو که چې ته ورته کار نه پیدا کوي، غل به خود غلا کوي. دا ته ما غلا ته جوړې، زه به خامخا غلا کوم. ګوره ما پرون مو ته په دې باندې بحث وکړو. امر بالمعروف و نهی عن المنکر یا حدود په هغه وخت کې تطبیق کېږي چې جامعه عمري، یعنی مثلا ته باید د شپې وګرځې، حتی د خلکو په کورونو باندې چې حتی دغه کور نه د چغاس اواز وځي، د جنجال اواز وځي، یا خلک ډوډۍ لري یا نه لري، ته باید خلک ولرې. په کلیو پولیسونو کې د هر چا پوښتنه باید وشي، د هر چا نه باید د تا پوښتنه وشي ته څنګه. که یو نفر هم د تا په دې ټولنه کې یو نفر هم د تا په خلاف باندې مخالف نظر لرل، هغې سره باید کښېنې، د هغې نظریه باید سمه کړې. اوس طالب دا خبره نه مني. طالب وایي که ته په کاناډا کې ما ته د چې وویلې د سوشل میډیا په سطحه پلار د سپین ږیرې دروړم ډز ولمه، دا وحشیت دی. طالب ته که په کاناډا کې که چی دی ویلې که د مور راته په لاس باندې راغله تجاوز وکړه او خلاص هېڅ کومې خبرې ته ضرورت نشته، موږ ته مباح ده. اوس موږ طالب ته چی وایو چې طالب جانه اوس دولت دې نیولی، که هر شی دې نیولی، اوس دغه ولس تا ته سترګې دي، د دې ټولو ولسونو تاسو ته سترګې دي، دغه خلک در په در دي، غوښتي دي. خدای ته وګورئ که دغه طالبانو دې وطن ته چی ونه کو، که دا د افغانستان 50% خلکو اسلام پرې نه ښودی، ما په مخ لاړې توکه. ولې افغانستان کې اسلام نور د تجارت په نوم باندې استعمالېږي، خلک معلومیږي چې اسلام نه لاس واخلي. ولې چې د اسلام اصلي ټیکهداران خلکو ته حق ونه رسېږي، نو بیا نور خلک به چېرته ورسوي؟ ایا زه دروغ وایم؟ روغه خبره ده. اوس دا ځینې وخت کې زه تاسو سره په دې باندې بحث کوم، مثلا اخوا د پېښور خلکو سره په دې بحث کوم چې دا خپرونه شاته نور هم خلک وګوري، که لږ زر زشته سي خلک یې زیات وګوري. ولې ګوري چې د هغوی ذهنونه خلاص وي او چې پسې وګرځي. اوس ګوره ولې ته نارې وهي آرمي زنده‌باد، مثلا ولې یو بل پېښور نارې وهي آرمي زنده‌باد، ولې چې حد اقل شپې خو په ارامه سمه دی، داسې خو نسته وطن کې دی. دغه خبره ده که نه. په دغه خبره باندې زمونږ دواړه پښتانه ښه په کلکه پښتو د سره خبرې کوم، دا مې ورته پرونه مې ویلې. خو زمونږ او ستاسو اختلاف صرف او صرف په دې دی چې ته چا پسې بد وی الکوزیه، هغه خلک زما دفاع کوي. نه زه د تا دفاع کوي که نه کوي، زه مطلب ته دې ته راځم چې که چېرته موږ وایو چې زه اټک پورې زموږ خاوره ده، یعنی اټک پورې زموږ خاوره ده، موږ خو حد اقل په دې افغانستان کې لږ زرې سوله راوړو که نه، چې هخوا ته هم لاړ شو وایو چې راځئ اټک پورې. موږ په خپل افغانستان کې بد حال شروع ده، هرې خوا نه څوک یو خوا ته منډې وي، څوک بلې خوا ته منډې، څوک بلې خوا ته. د تاسې خلک چې زیاتره زړه نه ښه کوي، دې بدبختیو ته موږ هم داخلېږو، دا چې د افغانستان حکومت لاندې څه خو دغه شی به ګډوډیانې موږ کې موجود وي. اوس چې هره بلا ده نو دغه سره موږ خوشحاله یو. په دې خبره کې زه مطمئن یم، خو موږ خپرونه ځکه داسې تیزه وایو چې خلک باید اګاهي حاصله کړي. اوس ملامت پناه موږ هم نه یو، ملامت تاسو هم یاستئ، ملامت موږ هم یو، موږ دواړه خواو خلک ملامت یو. موږ د دواړو خواو خلک باید د ځان لپاره غم وخورو، که غم ونه خورو انډیوال همدغه شی به ضري ده پاتې، ټول عمر به همدغه شی سکیورټي کوو خارج وکړو. که ته زبیر جانه که ته د افغانستان طبیعي زیرمې مطالعه کې، یعنی د معدنونه که چېرته د افغانستان مطالعه کې، نو د اسیا په سطحه باندې غني هېواد د افغانستان غوندې شته ده نه. صحیح خبره. نو ته فکر وکړه، علیکم السلام، ټول ستړي مه شئ، اسلام الله مزه صاحب ستړی مه شئ. نو فکر وکړه چې موږ د داسې یو غني خلک، ته زه تنازع نه، ته هم د دغه خزانې مالک یې، ته هم سکیورټي او زه منډیواله چېرته به کلینپ کوم، یا به چېرته ډشواش کوم، کار به کوم. ولې خپله خاوره مو، ولې مو خپل وطن، ولې مو خپله ژبه، ولې زما زړه نه غواړي چې زه باید په پارلمان کې خبرې وکړم، ولې زما زړه نه غواړي چې زه باید د افغانستان آینده رئیس جمهور شم، ولې زما زړه نه غواړي چې د آزاد رقابت لحاظه زه هرې سیالۍ ته ودرېږم د ولس لپاره.
مګر د آزاد رقابت لپاره موږ ته څوک لاره نه راکوي. اول به څه کوې؟ زه به امریکا او رشیا او چین او جاپان ته به سر ټیټی، هغې نه بعد به بیا راځي بیا به په افغانستان کې څه کوي؟ حکومت کوي. اوس دا ژوند خو تلونکی ده. الکوزی ستا ټولې خبرې صحیح خبرې دي ورور مې، خو زما تا نه صرف یو چې پاکستان آرمي پسې چې مې ووایه یو درخواست درته کوم، ګوره د دې کته پښتونخوا چې کوم پښتانه دي په هغې کې زه ځان هم شمارم، ته د خپلو ورونو په خلاف ډېر سخت الفاظ استعمالوې. صحیح ده چې ته ما سره ګوره ما ورته زه د کوزي پښتونخوا یم، ته د افغانستان یې. صحیح ده، زه دلته ژوند کوم که نه، دلته پاتې شوی یم، دلته غټ شوی یم، غږ مې اورې که نه؟ وړاندې وروسته کېږي خو اورم ښه چې ته ما سره پر ورورولۍ ما ورته اوس څنګه خبرې کوو که نه، چې ته موږ سره داسې پر ورورولۍ خبرې وکړې، ته موږ سره په خوش اخلاقۍ خبرې وکړې، ته موږ ته ردې بدې ونه وایې، ته موږ ته کنځا ونه کړې، ته موږ درله سر درکوو. خو تاسو که یو کتی یو قاري صاحب پیژنم او یو بل دی ګیرې نه د انګلینډ کې دی، خو پته چې څه نوم یې دی، کاموال ورته وایي، څه نوم یې دی؟ باچا کاموال. باچا کاموال. تاسو چې راشئ انډیواله بس موږ پسې م راغستي. وګوره لاندې راته یو هلک راته ولیکه علي جان نوم یې دی، زبیر برو یو لوک لایک افغان. فکر ته دې پام دی؟ دوی په خپله نه، دوی په خپله که نه، اوس که څوک ما ته وایي چې زه اوس که زه خپرونه کې څوک واخلم چې ما ته وایي چې زه د پښتونخوا یم، ګوره که ما ته وایي چې زه د پښتونخوا یم، ما هېڅکله که ما ته چا ځان معرفي کړی چې زه د پښتونخوا یم، هغې ته چې نه دي ویلي، او چې وایي چې پاکستان یم بیا په ما بده لګېږي. نو یار انډیوال، نو زه لکه ما سره ګوره زه د پاکستان نیشنل یم، زه د پاکستان په پاسپورټ باندې پاکستان نېشنل یې، هغه وخت کې پاکستان نه و چې ته د پښتونخوا نېشنل وې. یار ته ما ته د هغه وخت خبرې مه کوه. زه اوس ګوره ته ما ته پرون وویلې که نه چې احمدشاه ابدالي موږ له داسې کړي دي. صحیح ده، دا ستا خبرې صحیح دي، خو اوس انډیوال اوس احمدشاه ابدالي نشته، پته نه لګي هغه څو سوه کاله مخکې الله اغستی دی. نو زه اوس څه وکړم چې زه د احمدشاه ابدالي نوسی یم؟ چېرته لاړ شم؟ نه اوس ته فکر وکړو چې ته وایې چې زه چېرته لاړ شم، ته چې وایې چې 65 میلیونه کسان چېرته لاړ شي، دا 15 میلیونه کسان چېرته لاړ شي؟ نو تاسو ته خو موږ سم نه دي ویل چې تاسو موږ پورې نه ګوره زبیر جانه، که ته وایې چې تا موږ ته هېڅ نه دي ویلي، خو ته یو کار وکړه، د یو انسانیت په حیث باندې لاړ شه. تا ته ما بله ورځ هم ویلي، د یو انسانیت په حیث باندې لاړ شه کونړ ته، دغه کونړ ته لاړ شه. دا تاسو یو ژبه ده، تاسو هم پته نه لګېږي. کونړ ته تللی یم، کونړ ته لاړ شه، پښتو نه وکړه ورته تاسو کونړ ته تللی یم، شونکړی ګوره سرکاڼو ولسوالۍ ته تللی یم، شونکړی درې ته تللی یم، درګو ته تللی یم. پلار نیکه مې د هغه ځای دی. ښه پلار نیکه چې د هغه ځای ده، آیا تا پوښتنه کړې ده چې په مغه کونړ کې د آرمي له خوا نه څومره توغندي لګېدلې دي په مغه کونړ کې؟ ګوره تا ته دا خبرې ما کال مخکې چې مې سره خبرې کړې وي که نه، هغه وخت مې چې څه غلط کوي پوه شوې چې په افغانستان باندې اوس ګوره غلطې څوک کوي؟ که زمونږ د آرمي چې کومه ده که نه، صحیح ده چې دا کوم ته موږ ته دونه ګرانه ده، په افغانستان باندې تجاوز کوي، خو دی خونه د هغه پلار ورانه کړي. د دې خبرې خو موږ بیخي ګوره موږ زما خبره یو صرف یو منټ راکړه. موږ د فلسطین غم جاړو، موږ د سیریا غم جاړو، موږ د عراق غم جاړو، موږ د کشمیر غم جاړو، موږ به ولې د افغانستان غم نه جاړو؟ دا ټول مسلمانان د افغانستان مسلمانان نه دي، دا خو مسلمانان دي او زمونږ همژبې خلک دي. زه تا نه یو څه ورکوم، تا ته خو د څونه ملایانو فتوې معلومې شوې چې په افغانستان کې د جهاد فتوې ورکولې، تا ته اورېدلې خو به دي فتوې؟ اورېدلې مې دي. په کومه ژبه یې فتوې ورکولې؟ هغه وخت کې په افغانستان کې اجازه راکړه، ګوره اجازه راکړه، تا ویل چې امریکا یو نړیوال قوت ده، اډې ورته تا ورکړې راغلې په موږ باندې. صحیح ده، د دې خبرې موږ خلافي چې ولې پرویز مشرف هغه وخت کې نه دغه کسانو چې په افغانستان کې حتی د اردو په وړاندې باندې جهاد فرض ګڼه، همغه وخت کې د پرویز په مشرف په وخت کې هم دغه کسان وو. ته چې وایې دا مولوي ډیزلي د پرویز مشرف په وخت کې دغه لیډر نه و؟ ډیزلي زمونږ د خر نه زیات بدي شي. نه زه تا ته چې وایم همدغه ډیزلي د پرویز مشرف په وخت کې چې اوس د پارلمان غړی و. صحیح خبره ده، پارلمان غړی و. دغه کوډي مدرسه کې چې دومره عالمانو، دا دومره عالمانو همه وخت کې هم سوپر پاور و. آیا د دوی عکس العمل چې شی و د دوی په وړاندې باندې اوس یې ساتلی عمل دی؟ نه اوس ګوره، کله چې تا باندې راځي ته ځان غلی کوې او ځي بلې خوا ته راځي موږ ته یې رالیږي او هلته ورته بېرته کسان راچمتو کوې. وروره موږ 15 کسه چې په سر باندې دي د هغوی فکر مه کوه چې 15 کسه رهبران دي، که اشرف غني ده، که بل ده، که بل ده، هغه
پردي ځای نه انتخاب شوي کسان راوړي دلته د دوی فکر مه کوو ولس فکر وکړه ولس که ته یو نفر لګې جهاد ته د افغانستان دپاره ته باید هلته ولس وګورې چې هغه ولس بېچاره څومره پکې وژل کېږي اوس ګوره یو امریکایي به مردارېده نه هلته بانډیواله په سلهاو افغانان شهیدان اوس زه څه کوم هغوی خواصې نه د هغوی خواصې نه ما دنیا نه لري انډیواله د خپل وطن کې خو د خپل افغانان باید ونه وژل شي زموږ مطلب دا نه و چې موږ امریکایانو سره خوشحال یو ځکه اول کس زه وم ویل چې د بن کانفرانس د معاهدې په خلاف باندې اول کس زه وم چې ولې د بن کانفرانس معاهدې امضا شوې موږ هېڅ ضرورت نه لره کله چې اسامه وژه که کار مو پاکستان سره به و ځکه چې اسامه هم په پاکستان کې همالته به اوسېدلي اما چې دا دسیسه وه پیسې اخیستې ده اوس وګوره تا ته معلومیږي چې د پاکستان دولت څومره پیسې اخیستې دي خپله ته د لاړ شه د نیو چې ورته وایي د امریکا یا مشهوره پاڼه ده نیو چې ورته وایي میرا مضغوط مې نشته چې ته څه شی یاد یارور خو درېږه هغه پاڼې نوم مې نیویارک ټایم کو نه یاد ها دلته لاړ شه دلته تا ته خپله په خپله واضح یو هفته مخکې دا خبره واضح کړه چې موږ چې کله افغانستان ته تلو په پاکستان کې زموږ میشت په هغه ځای کې اول میشت کېدل او بیا افغانستان ته تک څومره څو تریلیونه ډالر په پاکستان واخیستل اغستې دي پیسې ما ته اوس ګوره جګره اوس زه تا ته دا وایم دا پیسې په افغانانو دا د افغانستان په خاوره نه دي اخیستې دا هغه کسان چې زما خور زما مور زما ترور زما کاکا زما ماما زما وړې وړې ملایکې کوکۍ وړې وړې خورګانې مې ورېرونه مې دا پکې تللي دي دا د هغوی په سر باندې تجارت ده اوس راځو دې ته موږ او تاسو مسلمانان ویو چې دنیا څه شی ده 2 ورځې ده صحیح ده سبا پړک مړه یو اوس ښه پوهېږو چې دغه دولت په دغه افغانانو باندې دومره پیسې واخیستلې موږ د هغې مقابل کې څنګه بیا مو وایو چې زنده باد زه تا ته نه وایم چې د هغې په وړاندې باندې ته ټوپک جګ کړه هېڅکله زه تا ته نه وایم چې ته جګ څه خپل ارمي ووژنه که ما تا ته دا خبره وکړله چې ته خپل جګ څه خپل ارمي ووژنه بیا ما ته وایي چې الکوزی ته خو لا ډېر خراب سړی ته ما ته وایي چې دوی ووژنه زه تا ته چې وایم ارمي ته دې د پاکستان من خصوصا د پیښور پښتنو نه دا هیله کوو که په پنجابیانو نه مو دا هیله کوله په اردو ژبه مو ورسره خبرې کړې موږ پښتنو ته وایو چې پښتنو ورونو هر هغه دسیسه چې د پاکستان نه افغانستان خواته کېږي تاسو زموږ مشران یاستئ دا د شملو وطن ده خیر ده که اوس په پاکستان شمارېږي خیر ده که اوس په هندوستان شمارېږي اما د شملو وطن ده یو ثقافت مو ده یو مو کور ده یو مو کلتور ده یو مو عنعنات ده تاسو زیات استئ تاسو باید اول باید تاسو د دې شیانو ممنیت وکړئ موږ خو کم یو مګر هماغه ورور مې ورته غاړه ږدي زموږ قهر په دغه باندې راځي چې ولې دا کار کېږي الکوزی دا ته چې کومې خبرې کوې که نه چې هغه ورور مې ورته غاړه ږدي هغه ورور دې غول خوري چې دې خبرو ته غاړه ږدي صحیح ده ته وروره په لایف باندې راشه که اوس خو لکه خبرې ډېرې دا د 3 کالو خبرې چې دا لایفونه شروع شوي دي او دا مبارزې یو بل سره شروع دي ته راشه ته د دې ورور له په جرګه راشه ته د دې ورور ته خبره وکړه چې په ما باندې داسې چل دی ستا د کوره ګور چې دوه ګاونډ کې دیوال په دیوال کوري چې خپل د یو موره پیدا وي صحیح ده ورونه دي که نه یو وینه ده صحیح ده چې د یو د رور ورکوټې زوی د بل رور ورکوټې زوی ووایي نو دا بل رور چې کوم دی دا نه راځي په دې زوی وله نه راباندې کوي او نه وله پلار ته کنځلې کوي نه وله مور ته کنځلې کوي نه وله ټول کور بېعزته کوي دا راشي د خپل رور ته ووایي چې وروره ستا د دې کوره موږ کره تیږه راولې ده زما پې دا زوی ولګېده سر یې مات شه سوال درته کوم بل ځل داسې کار مه کوه صحیح ده ګوره موږ چې ډوډۍ خورو که نه پښتو کې یو متل دی وایي اوخره او ډک شه ګېډه په دوانو ډکېږي د انسان لږه په دوانو باندې ورکېږي صحیح ده خو چې زه چاته ووایم چې ډوډۍ ورته کېږدم که زه ورته چرګ ولې کېنږدم یا ورته نرۍ غوښې ولې کېنږدم ورته وایم چې دا والې ډک شه به راته وایي مې تېر دي په دغه باندې وکړم چې دا څه دې راته کېوسته ځکه چې زما هغه الفاظ ترخه دي صحیح ده او که زه ورته ګوپي په کاسه کې کېږدم ورته وایم چې وروره راځه چې دواړې وخورو هغه په دې خبره څونه خوشحاله شي او ګوپي ته دې خوشحالېږي او په نرۍ غوښه دې سر ولي صحیح ده ډېر ښه ګوره زبیر جانه که ته دې ته اشاره کړې چې موږ تا باندې جرګه رئیسو یعنې جرګه موږ ته رئیسو په داخل د خپله په پاکستان کې پښتانه دولت ته جرګه ځي دولت یې خبر نه مني اوس منظور پښتون هېڅکله توپک نه دی راجګ کړی مړه منظور پښتون خو هغه هم خپلو مفاداتو دپاره نه ګوره که ته وایې خپل مفادات هغه یې ما وایي تا ذهن ده ما تا باید دا خبره کوو نو موږ د هغه د ذهن ګوره اجازه راکړه که ته وایې خپل مفادات ته د ارمي خبرې کوې ته د یو انسان خبرې نه کوې که د انسان خبرې کوې نړۍ منظور پښتون په رسمیت وپېژندله چې دا یعنې دا یو د حقوقو طرفدار دی یعنې دا وایي چې زه نه په پارټۍ کې ځم نه په بل شي کې ځم نه په بل شي دغه مې حق ده دا باید ما ته راکړې اوس ګوره منظور پښتون کله سره نن نه 15 کاله مخکې چې د منظور پښتون پی ټي ایم په رسمیت باندې وپېژندل شو جرګې شروع کړې د دوی هم دغه درخواست و چې ګورئ زموږ د کسان نه نیول کېږي داسې دې نه کېږي داسې دې نه کېږي داسې دې نه کېږي آیا دوی خو توپک نه دی جګ کړی اما په دې 15 کالو کې
په دې 15 کالو کې یوازینۍ خبره دا و چې د 480 کسانو دښمن راونوړ دی په رسمیت باندې هلته ویلي سي ګلچکې د پکې واچول شي ځکه دا د پښتنو قاتل ده د دوسیې دې رامعلومې سي دا خو داسې نه کېږي چې هر یو انکاونټر کې مې وژل اما تر اوسه پورې د راونوړ خبره هېڅ کومه معلومات نشته اوس ګوره که د پاکستان کې په خپله پښتون رور مې ته صحیح ده ته به خوشحاله یې کېدای شي ته په امن کې اما وزیرستانه یې خوشحال نه ده که سبا وزیرستانه د دې دولت نه خوشحال نه وي ته پرې ټاپه لګوې تور ته یې ته افغانۍ ته غدار یې تور د فتن ورته ته افغانۍ ته غدار هغه د پاکستان په آیین کې خبره کوي زما لکه د پاکستان په خاوره باندې د لر او بر چغې وایي د افغانستان د لر او بر معنا څه شی ورکوي یار خبره اور ما ته نه د لر او بر چې وایي د لر او بر یو افغان چې وایي زه تا نه صرف دا یم چې ته وایي هغه د پاکستان په خاوره دا چغې وایي زه چې ته وایي چې لر او بر د لر او بر خپله استتې څه معنا اخلي لر او بر دوی وایي چې د اټکه پورې هم افغانستان دی او پورته هم افغانستان دی لر او بر یو افغان لکه منګه چې د پاکستان چې دا 15 میلیونه پښتانه دي دوی دا افغانستان پورې تړي تا ته په ټکټ کې تا ته په شناختي کارت کې چې لیکي څومره ته پکې نه لیکي تا ته شناختي کارت کې چې لیکه افغاني لیکي که پاکستاني درته لیکه پاکستاني راته لیکه شناختي کارت کې تا ته پاسپورت کې هېڅ کله افغان نه دی لیکلی نه دی راته لیکلی اوس د خپل شناختي کارت وښیم نه تا ته نه دی لیکلی نه دی راته پکې لیکلی که غواړې چې اوس د خپل شناختي کارت وښیم وښیم درته صحیح شو چې تا ته ودرېږه چې تا ته افغان نه دی لیکلی صحیح ده ته نه منې ځینې خبرې چې دي چې څوک یې نه مني هغې سره ضروري هم نشته نه داسې وایه چې نه ده داسې وایه چې دونه وخت پورې و دغه نه وخت نه بعد لرې که داسې مو یې نشته پکې ګوره دا نشته خبره چې ته ماته کوې ته د بېسوادانو خبرې کوې او د بېسوادانو خبرې خوند نه کوي زما د پلار 6 کاله عمر دی صحیح ده زما پلار پیدا شوی دی په پاکستان کې ودرېږه اوس ورک کا پاکستان نه ورک شي اوس به د پاکستان زما پلار د پاکستان زه تا نه دا سوال کوم چې ودرېږه تا نه زه دا سوال کوم چې آیا ته په کومه ژبه باندې خبرې کوې پښتو ژبه خبرې کوي کور کې پښتو ویم مور سره پښتو ویم پلار سره پښتو ویم آفرین او پښتانه په څه شي باندې یادېږي عموما پښتانه د څه شي په نامه باندې یادېږي د پښتون په نوم یادېږي پښتون دی عموما پښتانه د څه شي په نامه باندې یادېږي چې کله ټاټو به معلوم نه و چې کله ټاټو به کله ګوره غوږ ونیسه کنه که تاریخ نه ځان نه خبره ګوره یو د منظور پښتون ګوره یو د منظور پښتون خبرې دي غوږ ونیسه صرف منظور پښتون ویلي دي چې اجازه راکړه صرف منظور پښتون ویلي دي چې لر او بر یو افغان تاسو باندې دا ور لګېدلی ده که هغه ویلي دي چې لر او بر یو افغان موږ په زرهاو نارې وایي یو لر او بر یو افغان موږ باندې خو هېڅکله ور ونه لګېده تاسو خو غواړئ که نه چې موږ یې غواړو تاسې ولې نه غواړئ زه دلته خوشحاله یم ولې وغواړم ما ته دلته څه تکلیف نشته چا ته دلته تکلیف نشته تا ته تکلیف نشته تا خلکو ته تکلیف جوړ کړی ده خلکو ته د سردردۍ جوړ کړی ده بنګال باندې ته ظلم کوې هندوانو باندې ته ظلم کوې دې خوا ته افغانانو باندې ظلم کوې هره دنیا چې درته پیسې درکړي د پیسې اخلي ظلمونه پرې کوې تا ته مشکل شته که نشته مشکل موږ ته ده دا سردرد موږ ته جوړ ده تا ته مشکل نشته ته خپلې مزې کوې ته ځکه مزې کوې ته سکیورټي خانان د انډیواله پیسې اخلي پکې مزې کوې تا ته صرف دا ویلي چې تا ارمي زنده‌باد نارې وه نور د انډیواله لندن او بل انډیواله زه به ارمي زنده‌باد نارې خامخا وامه چې زموږ ژوند په ارام دی اوس زه به هم دلته کښېنم تمامه ورځ به د کاناډا ځواکونو ته زنده‌باد نارې وم ځکه هلته ما ژوند په ارامه ده په دنیا کې هېڅ قوم نشته دی د تاسو غوندې قوم په خصوصا پښتانه د پاکستان چې کښېني چې ووایي ته لاړ شه کومه ورځ ته امریکایان لیدلي دي چې ویلي دي په نړۍ په سطح امپراتوري کې کله ناست دي ویلي دي چې موږ پراود اف دس فوج چې موږ داسې کارونه کړي ته یې کوم ماشوم ته یې کوم ځوان لیدلی دی هغوی خپل ایجوکیشن یې کوي سبا ځي د اوباما په مخ باندې لاړ توکي مګر هم تاسو ټول عمر زنده‌باد او مرده‌باد نارې وایي اوس راځم دې ته ګوره قربان 15 کال هلته جګړه ده که تا هلته خوشحاله وی خو تا نه خو به یو عالم جوړ وی تا نه خو به تاسو نه خو به پوه خلک وی انتحار کوم ځای نه راځي د تاسو خوا نه راځي انفجار کوم ځای نه راځي ستاسو خوا نه راځي ترستان طالبان کوم ځای نه پیدا کېږي تاسو خوا نه پیدا کېږي مړه کېږي چېرته ستاسو خواته دا یو سردرد ده تنا موږ ته نه ده زبیر جانه ته پکې خوشحاله یې اوس دا ژوند خو تنا د انسان تنا یو انسان دپاره پیدا نه ده که نه لکه زما چې زه چې تا ته یم چې زه پکې خوشحاله یم زما مثال لکه دا خبره په ما پورې مربوط نه ده او تا پورې څنګه مربوط نه ده ته منظور پښتون نه منې ته منظور پښتون ته وایي غدار ده غدار دی نو ولې په کونه ورته ډانګي نه منډئ انډیواله خو هغه هم د پاکستان ولرېږه چې ته وایې منظور پښتون ته وایي چې منظور پښتون غدار ده دا منظور پښتون سره چې دا دومره ښځې راتلې چې ویل چې موږ دغه پلانی د ځای کې قتل سوی چې پلانی د ځای کې نیول سوی دا ټولې غدارانې دي نه
دا ماشومانو چې چغې وهلې دا په زره په میلیونهاو کسان چې ورته درېږي چې د اسپانسرۍ دا ټول غداران دي او که دوی ته پیسې ورکول کېږي کوم ځای نه چې بد کوي که نه یو کس چې بد کوي که هغه مې پلار ولې نشي صحیح ده ته اوس ګوره خبره خو واوره که نه نو ګوره ته ټولې خبرې خپلې کې زما نه اورې تا زاورم ته ماته خبره پاکه که ته اوس وایې چې منظور پښتون غدار د ارمي ښه نفر ده اوس که منظور پښتون غدار د شاته چې څو کسان راجګ شوي ټول غداران دي تاسو ارمي پاکه ده هغه ښځې هم دروغ وایي خوسې غول خوري ماشومان هم چټي ژاړي خوسې غول خوري په پاکستان کې خیر و خیرت ده دا دومره ویډیوګانې چې دي دا دومره ثبوتونه چې دي دا دومره چې انډیواله خرڅ کړي دا دومره چې هغه ټول دروغ دي فقط ته دلته ما سره ناست ته رښتیا وایې اوس زه درته اوس خبره وکړه زر دانې وکړه ورور مې چې ارمي دا کار کړی کنه کوم چې منظور پښتون وای د پردو ماشومان نه چې پلاران بیل کړی دي د چا ماشومان نه رونه بیل کړی دي خزې کونډې کړی دي که دا ظلم دی پرشتیا کړی چې څنګه منظور پښتون وای خبره مې نه د خلاصه خیر من صبر وکړه خدای دې ورمیګونه مات کی بس خالی خدای دې ورته ورمیګونه مات کی خلاص نو زه څوکم ښه نو زه تا تلاش د پیم خدای دې ورمیګ مات کی خدای به تا ورمیګ ماتي چې مات ګوره چې ما زه کړی ګوره خدای ته ته نه را لګل چې ته جرمني کې ناست معیشت کول ته زما ستا خور مور لنډیواله تجاوز لاندې هغه عقل کا معیشت کې د معیشت تر څنګ باندې حقایق باندې خبرې کوه دنیا په حقایق باندې ولاړ ده ګوره کته ماته وای چې ورمیګ دور ته ماشي اوس ورمیګ ته یو ورمیګ ماتول کې هلته انډیواله په سالور سوات خالی په یو کراچۍ کې سالور سواتیان اتیا انسانان بې ګناه وژل شوي په هغه کې خو نه ستا پلارو په هغه کې خو نه ستا ورورو په هغه کې خو نه ستا د کاکا زوی چې ته پرې زړه ودرده زمونږ دغه شی تا غوندې خلکو ته راځو چې موږ باید حس د انسانیت حس پیدا کړو عدالت حس باید پیدا کړو عدالت باید ګوره که هر څوک باید عدالت ماته شي کې عدالت باید کته هر کټګوري پورې تعلق لري که لیبرال یې که مسلمان یې که کریسچین یې که هر مذهب پورې مګر حق انسان ته ورکړه تا سره څوک کار نه لري اوس ګوره د دنیا خلکو پسې موږ خبرې نه کوو مګر تمام ورځ پاکستان پسې لګیا وخت ضایع کول پسې خبرې کوو ته موږ نه دا خبره ولې نه پښتنه نه کوې چې ولې دا کار کوې ولې تجاوزونه د مغه جانب ګوره بېنظیره دی ګوره د پرویز مشرف دی بېنظیره دی یعنی چې څوک دی په دې ته څوک د دغه ارمي چې څوک د دغه دولت ته د پاکستان راغلی خو هېڅکله یو ورځ هم د افغانستان په وړاندې باندې یو ښکلی خبر نه ده کړې عمران خان څومره وکړي یو همدردي خبره نه ده کړې عمران خان څومره ګوره عمران خان خو بیچاره عمران خان خو زه دلته تا ما سره ډېرې ښې خبرې کړي دي زه د عمران خان اصلیت تا ته دلته نه وایم تا ته معلوم دی عمران خان ما ته معلوم دی عمران خان یار اصلیت د هغه هر څه دی نه عمران خان چې ګوره عمران خان چې دا یو ګوره عمران خان چې دغه په سر باندې نه ده د عمران خان په زرهاو خبرې ته راوړم یو خبره د بلې خبرې سره سمون نو خو یا لیوانه ده لکه څنګه چې افغانستان کې هاشم لوګری ده هلته هغه د عمران خان ده موږ عمران خان خبره زه سند نه نیسم عمران خان دومره خبرې افغانستان پسې وکړله زه یو ورځ هم رانغلم عمران خان ته ما چې ولې زه پوهېږم په افغانستان کې هاشم لوګری او په پاکستان کې څه ده افغانستان پسې څه وایي ډېرې خبرې دوی په حق باندې دي دوی په دې باندې دي چې افغانستان کې څوک جهاد کوي دا په حق باندې دي څنګه په افغانستان کې تا 3 دانې ښځې پرېښودلې 3 دانې روغې ښځې دې پرېښودلې شراب خانه ګی خانه پاپ انډیواله بل ځای تا نه معلوم نه و د انګریزانو د قانون راندلالوی سه تم سبا د ټي وي په سطحه کښېنې ما ته د دین خبرې کوي خپله چې نه سي ویلی خپله نه سي ویلی چې خاتم النبیون او ته ما ته راځې بیا ما باندې فتوا ورکړې د افغانستان عمران خان که ګوره موږ عمران خان ته ډېره تمه وه وونیسه د موږ عمران خان ته ډېره تمه وه د موږ عمران خان ته داسې تمه وه چې عمران خان به واقعي یو لیډر خو عمران خان بیچاره ملامت نه دی عمران خان نشو خراب کړی ده تماشو خراب کړی ده هغه نو بیچاره نور چې یو ځای کې شراب وهل بل ځای کې چچر سول رئیس په خبره نه پوهېږي چې ما دلته نن چې خبره وکړله پلاني ځای کې مې چې خبره وکړله تا ته خپله معلوم ده د هغې مخ ته وګوره دا په پړې چې دغه ځای پورې زوړند شوي دا شرابیان دي د شرابیانو په پړې زوړند شوي نه او یو کال دی زوړ بمبر دی او یو کال ده ګوره که د اتیو کال هم سي غوږ ونیسه د اتیو کال هم سي د شرابیانو د عملیانو قوارې معلومیږي د عادي سړي ګوره هغه شرابیم دی هغه طلاقیم دی هغه دوسم دی صحیح ده د افغانستان په باره کې ښې خبرې کوي ولا کې کړي نه دې کړي کنه که کړي ویل ښه خبره ده که کړي به انډیواله نه به که د افغانستان په هکله باندې ښې خبرې کړي او افغانستان حاضر وخت په رسمیت باندې څوک هم نه پېژني پاکستان وایي موږ یې پېژنو پاکستان به خود په رسمیت باندې پېژني پاکستان خو بیچاره اوس ډارېږي که په رسمیت ونه پېژنو سبا به موږ سره حسابیانې کوي
ایس حساب هم د طالبانو نه دی پاکستان نه یریږي د 80,000 طالبانو نه پاکستان نه یریږي وګونی سه 80,000 کسانو نه انډیواله 250 ملک وتښتېدل او ته اوس وایې چې انډیواله 80,000 کسانو نه پاکستان نه ډارېږي انډیواله تښتېدلي دي نه دي دا ټول ملاو گیم دی ملاو تاسو په دې خبره باندې ولې نه پیږئ ستا په خیال امریکې رالل دلته په افغانستان کې 20 کاله تیر کړه 2 میلیارډ ډالر دی په افغانستان کې خرچه کړل او بیا چې زی داسې نه ده 2 میلیارډ تلاړسه ګلابه تلاړسه یوټیوب چینل ته صرف ولیکه الینګار یعنی الینګار انتحاریان ولیکه ځان مرګي صرف الینګار ولیکه بل ځای مه لیکه خالي الینګار ولیکه که نه څه لیکله چې زه درته ولیکم راویریږم خالي ولیکه چې څومره امریکایان هلته مردار شوي خالي یو الینګار درته ګوره دا ته چې کومې خبرې کوې دا د پولیټکس ګوره د پولیټکسو خبرې کوې قربان د امریکې په دغه 20 کالو کې 3.5 فوج د امریکې په افغانستان کې مردار شوی دی په دغه کې یو کم 80 کسان د جرمني یو کم 80 کسان په 40 کالو کې په 40 کالو کې 3,000 کسان مردار شوي دي امپراتور ملک چې راغلی امپراتوري دپاره او دغه کسان چې ودرېږه او دغه کسان چې افغانستان نه ودرېږه دغه کسان چې افغانستان نه راځي دغلته مثلا هغه نه راغلل امریکا نه راغلل د دغه کسانو به بیرته جوابګوی هلته دولت یې که نه چې دا کسان یې له لاسه ورکړي چې دا کسان دي چې په هکله باندې له منځه لاړل انډیواله ګوره دوی فوج دی که نه معاش اخلي پیسې اخلي دا د ستا چې څنګه کار دی خبر نه چې ته څه کار کوې چې یو ځل مې لیدلی وې چېرته سټینډ کې ولاړ وې رنګسازي زه مختلفه کارونه کوم کله صحیح ده هغه ستا کار دی که نه کار څه کوې تا له ستا چې کوم بوس دی هغه تا له د هغې تنخوا درکوي صحیح ده د فوج هم همدغسې کار دی دا د دوی کار دی د دوی دپاره دا خلک پیسې اخلي صحیح ده ګوره ښه یو دی ګوره د فوج او د مزدور ترمنځ باندې فرق شته ده ته اوس فوجیان ګوره که ته فوجیان یو سړی انډیواله تحصیل وکوي او بیا د تحصیل په چوکاټ کې بیا دا چې نه خپل وطن پرېږدي ښه پوهېږم چې په افغانستان کې زه ککره خورم اخو مزدوري دپاره نه ځي یو خارجی په کاناډا یا په امریکا کې څه ضرورت لري چې د مرګ دپاره انډیواله د پیسو دپاره افغانستان ته ځي ته فکر کوې افغانان راتښتي د مرګ نه وایي چې هر ځای کې انډیوال همداسې پاتې ته چې امریکایان دومره بادره خلک دي جنت ته ځي چې راځي افغانستان کې ځان مرداروي ګوره چې کله دا د 2011 خبره ده صحیح ده انتحار پیژنې انتحار څه شته وایي انتحار دې ته وایي چې بېګناه ځان هم وجل او بېګناه خلک هم وجل دې ته انتحار علي خان ګوګیاڼی صاحب ستړی مه شي صحیح ده یو څوک چې د چا په ځان په پروا کې ونیسي یا د بل چا په پروا کې کېږي تاسو ته خو پته چې دا ودرېږه ګوره زه درته چې وایم ته چې وایم که ته ما سره په خبرو باندې خپل سر خلاص نه کړې نو زه په چکش درپسې نه شم راوستلی اوس که ته 100 کسانه واوسې او زه یو کس ځانمرګی واوسم ته زما مقابله کولی سې نه خو نو فکر وکوه که نه یوازینی کار چې د طالبانو کامیاب و ځانمرګی او د ځانمرګو لاس انډیواله نن ټول شیان دا وایي چې دومره پیسې مصرف کړي امریکا که پیسې مصرف کړي امریکا د افغانستان نه دومره شیان وړي دي چې اوسه پورې که ته بینده بیا په ریپورټونه وینې چې افغانستان نه څومره معدنیات دوی نه وښکل څه شی افغانستان نه دوی وړه امریکا ګوره امریکا ته پیسه څه ضرورت ده د امریکا ټول بانک جهاني په لاس کې د هر کله چې وغواړي پیسه تولیدولی شي هر کله چې وغواړي امر در باندې کولی شي په دغه دنیا کې امریکا هر کار کولی شي در باندې وکړي رومي نو امریکا خو چې افغانستان ته راغلې وه هم د دې دپاره راغلې وه چې د افغانستان نه څه ویسي دا کم وسلې چې دوی جوړې کړي دي که نه چې دا استعمال کړي دا ټول د یورپ ملکونه چې کم دا وسلې او کم جهازونه جوړوي دوی به په دې باندې څه دپاره جوړوي ستا په خیال څوک امریکا که جرمني دی که دا خواوشا فرانس دی که دا نور ملکونه دي دوی چې دا وسلې جوړوي صحیح ده د دې ټولو کې غټ ترانسپورټ ټول غټ بزنس تجارت ته جوړوي تجارت دی دوی خو همدغه تجارت له افغانستان ته درغلي دي خو طالب پسې نه دي درغلي ځکه چې دا گیم دی ګوره که تجارت ته ګوره وګونې تجارت ته که افغانستان ته د اصلو خرڅولو دپاره راغلي وی تجارت دپاره راغلي اخو معلومه خبره ده چې په هر ځای کې اقتصادي په هر هیواد چې غواړي بل هیواد ته پرمختګ وکړي هلته باید د تکتیکي اقتصادي د هر لحاظه چې ته ځې هغه زاویې باید وڅېړي چې مثلا دغه ځای کې ماته کمې منافع دي چې زه ځم په دغه ځای کې هغه ټولې منافع هغوی سمجي هلته راځي اما دا نه ده چې ته ماته وایې چې دا یو ګیم ده او که ته وایې چې ګوره که ته وایې چې دا یو ګیم ده ما خپل امریکایانو سره کار کړی
ما امریکایانو سره کار کړی، ما CIA سره د امریکا کار کاوه، د امریکا CIA سره ما کار کاوه. څنګه ګیمو ډارېدل به غوږ به کول له ډاره به تیر. هغه CIA ده که نه د افغانستان هغه د امریکې تاسو ورته څه وایي پښتو کې د استخبارات. نو هغه تا ته خبر وکړي چې الکوزي موږ راغلي دلته د افغانستان کې داسې کار کوو چې ته یو عامي سړی او که نه. ګوره د هغې د افغانستان نه فایده وه په افغانستان چې کوم راغلي و. خیر ګوره نه ته پاکستانی، تا ته به معلومات یې ځکه تاسو دواړو پلانونه سره یو ول. چېرته راغلي و؟ زما خبره اوره، خبرې به په چوکاټ کې دننه کوو. ما ته اوسه پورې هېڅکله هم خوشې خبره نه ده کړې الکوزي. نه نو ما هم خوشې خبره نه ده کړې. تاسو دواړو پلانونه سره یو چېرته راغلي، خو ته پاکستانی یې که نه یې؟ ګوره افغانستان چې کوم دی که نه په ټوله دنیا کې د ډرګس سنټر دی. دا خبره که زما نه مني ویکیپیډیا وګوره، ګوګل. اوس به د ګوګل دروغ وایي، هر څه کې ټول خبرې د میډیاګانو نه علي. ګوګل کې هغه ورکې که ګوګل کې کاغذ تشناب ورکې پاکستان بیرغ هم ورسره راځي. ګوګل د ورکسي ګوګل خو ما تا کار کوو. صحیح ده. افغانستان د ډرګس سنټر دی. صحیح ده. دوی د افغانستان نه کوکین، هیروین، موږ چې ورته په پښتو کې اتور دانې ته څه وایي، اپیم، دغه شیونه ټول د افغانستان نه ویوړل. څومره صحیح ده. په دې خبره باندې ما سره یا به همغږی یا نه. او دوی چې دا کومې وسلې جوړې کړې رور مې دا ټولې په افغانستان کې استعمال. ګوره دوی د بمونو مو جوړه کړې وه که نه چې په کومې اوس نو چې سره دومره خبرو باندې پوهېږي، سره د دومره خبرو باندې پوهېږي، اوس په ځان باندې ویاړ کړه چې تاسو ورته لارې ورکړل چې راسئ افغانستان کې دا ټول کارونه وکوئ. نه، غلط کار یې کړی. صرف غلط کار که نه؟ نو څه وکړم؟ صرف غلط کار. دا دومره کسان چې ووژل، دا د سپي بچیان ول چې ووژل شول، دا چې خاورو لاندې سول، هغه هېڅ انسانان نه وو که نه؟ غلط کار یې کړی. جبران چې شی ده، جبران. تاسو پاکستانیان به جبران چې ورکوئ. ګوره د افغانستان دومره ولس په جګړه کې چې ستاسو لاس ده، دا دومره کسان چې تاسو وژلي په افغانستان کې، سره د اشرف غني په حکومت کې زموږ تنات امنیتي ځواکونه 8000 کسان شهیدان شوي. نور فکر وکړو د تاسو به جبران چې د افغانستان خلکو لپاره. زه تاسو یو خبره وکړم. په پاکستان کې یو پارټي د ترې پیژنې، نېشنل پارټي چې باچا خاني په کار ده، دا په کار دی، هغه په کار دی. د دې مشر په 2008-9 خبرې دي، د 2008-9 او د 10 پښتو کې به درته وایم چې ته زما په خبرو باندې قسم پېښ شي. صحیح ده. د 8-9 به دې خلکو پورې خاندي چې 13 یې ویلو، 14 اګست یې ویلو، هغه دي دغه. د دې مشر چې کوم وو که نه اسفندیار ویلي وو. صحیح ده. هغې د پښتنو په سر باندې دونه پیسې واخیستې که نه چې هغه وخت کې به هر ورځ په پاکستان کې 3 او 4 دماکې کېدې. صحیح ده. خبر به دي. زه وړاندې زه په مخکې ځه. ګوره او هغه سړی چې ټولو پښتنو ته پته ده چې دا سړی د پښتنو په سر پیسې اخیستي، چې کوم خلکو سره په پارټۍ کې اوس دي که نه، هغې ته هم پته ده. هغه وخت یو پورې خلکو یو دا پیسې غوږ ونیسه، دا پیسې د چا نه اخیستې دي؟ ته کوم ثبوت نه دا خبرې کوې چې اسپانیار ولي د چا نه پیسې د پښتنو په سر باندې اخیستې وي چې دماکې کولې؟ او ته به ما ته څه وخت سند راوړې چې د ښکاره کړې چې دغه سند او د دغه پیسو دومره سند چې دغه ته ورکړل شوی او د دومره پښتانه ووژل؟ ته کوم ځای نه دا خبره کوې؟ د اسپندیار ولي خپله مور دغه نه. ته پوهېږې چې مجرم سړی څه وخت ثابتېږي؟ انډیواله خو زموږ ملکونه. نه، زه تا ته دا وایم که ته علمي خبرې کوې، خو ته باید علمي خبرې وکړو. که ته ما ته وایې چې فلاني داسې ویلې، بستاني داسې ویلې، دا خو هسې خبرې دي. اسپانیار ولي چې انډیواله په پښتنو پیسې واخیستلې، دا اوس هم چې ورپسې دومره پښتانه ګرځي، خیر دا ټول خره دي؟ خره دي. یعنې په پاکستان کې زیاتره خره اوسېږي؟ زیاتره نه دي، کم دي که نه. د هغې خو څه په زما د خبرې مطلب زه اخر سر له رانلم که نه، اخره پورې رانلم. ګوره الکوزیه، موږ ټولو ته پته ده چې اسفندیار ولي پیسې اخیستې دي، باوجود د دې چې هغه پیسې اخیستې دي، پښتانه یې وژلي دي، اوس هم د اسمبلۍ غړی دی. او که نه نو اوس خو یم پارټي د خو دې بلا خلک ورپسې دي که نه. ولې ورپسې دي؟ بل تاسو کې بل څوک نشته ده چې مغه پسې دي؟ انډیواله خو دا خو زموږ د ټولو خلکو یو ته عمران خان ښه ښکاري، تا ته اشرف غني ښکاري چې نیکم دې راته جوړ کړی. اوس زه تا ته دا وایم چې دغه نه، اوس موږ اوس ټولې خبرې پرېږدو چې هغه پورې دي، هغه تاسو پاکستانیان په پاکستان کې اوسېږي، اسپانیار ولي د کار څوک ده، تاسو پرې خپل کار. دغه چې تاسو امریکایانو ته اړې ورکړې، دا چې تاسو امریکایان راغلل، دا چې افغانستان کې دومره خلک ووژل شول، دا چې د افغانستان دومره طبیعي زیرمې تاسو امریکایانو په ګډه باندې سره وویشلې، د دې په مقابل کې
ستا د یو پاکستاني په نظر باندې ته په خپل دولت باندې فخر کوې، ته د په خپل انسانیت باندې فخر کوې، ته د په خپل هغه چې ته په یو ملک د هغې ایډنټیټي تا سره پرته ده چې هغه د خلکو تجارت کوي د نورو په وړاندې باندې، آیا ته پې فخر کوې؟ ګوره الکوزیه، چې کوم کارونه د افغانستان د مشرانو نه وران شوي دي، دا کارونه د پاکستان د مشرانو نه وران شوي دي. داسې ډېر کارونه د افغانستان د مشرانو نه وران شوي دي. دا ستاسو چې دا کوم مشر هغه وخت کې دا کته پښتونخوا پاکستان باندې ورکړه، صحیح ده، او تاسو هغه موږ ته لکه د غمیز علاوه یارټیم ته په هغه باندې فخر کې چا باندې کوم سړی تاسو یې نوم درځي، موږ له نوم هم نه راځي چې کوم وخت کې دا تقسیم کېدو او تاسو یې وایي چې دوی پاکستان له کته پښتونخوا د 100 کاله په اګریمنټ باندې ورکړه. ته په هغه ته خو لاړ څه لږ زري خو تاریخ ولوله ټول شیان خو ته امیر عبدالرحمن خان خې ای ته مکه دغه سړی ته په دې فخر کې اوس ګوره ته پیژنې چې امیر عبدالرحمن خان څوک و؟ تاسو نه موریدلی په خپل نه ته پیژنې خپله ته پیژنې؟ نه پیژنم. نو ته څنګه ماته وایې چې ته پیژنې نه، تا د هغې په هکله باندې مطالعه هم نه ده کړې، ته څنګه وایي راځې ماته وایې چې پاکستان یې خرڅ کړه؟ تاسو ګوره قربان، زه خو راځم صرف د همدغه دپاره، یوسف زی ساقچي یم د زبیر جانه، زه صرف راځم د دغه دپاره چې تاسو متوجه سئ، چې تاسو خپل غلطیانو ته متوجه سئ. که ته د ډیورنډ د کرښې اصلي مسالې ته لاړ شې چې ډیورنډ کرښه په زور باندې، په ستم باندې، په جبر باندې څنګه امضا شوې، تا ته به بیا خپله معلومات وسي چې هو دکې زموږ د پښتونخوا خلکو غلطي وه. امیر عبدالرحمن خان یوازینی شخص و چې په پښتنو باندې مین شخص و، هغه په پښتنو باندې ککرې ورکولې. هغه د امیر عبدالرحمن خان د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې ټول قومونو سره مکس کړ چې سبا ورځ انډیوال هلته د پښتنو په مقابل کې خلک راجګ نه سي او دلته قومونه سره ونه ویشل شي. دا خو د انګلیس ګوره دا خو د انګلیس پلان و، وګونیسه موږ د یو بل خلاف هم شو، موږ د یو بل سره نو زه چې وایم مچ میګم د ګوري مچ میګم. ته خپل معلومات نه لري، خپل معلومات نه لري، چاته وګم نه کړي، نو زه به تاسو چی وایم که خپل معلومات لري خپل وای د ډیورنګ په کرخه معلومات ورکړه، که خپل نه لري بیا بل پرې د چتا ته وای ورته واکې من خرڅ شوی. ګوره خرڅوي په دې باندې کله چې امیر عبدالرحمن خان او دغه سره لخر چې هغه زیاتره د هند برتانیا د ټول د پښتونخوا او د افغانستان د ټول دی باندې قبضه واچوله، ویش فهم چې هغه راغله برتانیا. کله امیر عبدالرحمن خان د خپل لخر سره په 3 ورځو کې د اټکه پورې د ساحت ټوله پاکه کړو. کله چې د 3 ورځو نه 4 ورځ باندې جګړه وخت کله چې راسي د وزیرستان او د دې په سیمو باندې دلته چې لیدل چې زیاتره پښتانه جنگ کوي. د جنگ اصلي عامل مغه و چې ویل دي چې پښتانه د انګریزانو سره یو ځای شوي دي، راځي د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وړاندې باندې جنگ کوي. نو دلته امیر عبدالرحمن خان شاته سو، چې کله شاته سو بیرته راغی، بیا د ډیورنګ په نامه باندې سړي ورته دا پیشنهاد وکړو چې ګوره ما دلته خلک په پیسو باندې اخیستي، فقر او غربت دومره زیات شوی، دا خو موږ ذلیله کړو چې دا ملک تسلیم شو، که موږ یې ذلیله کړي نه وای خو موږ د ملک خو نه تسلیمېده. هغه وخت اجازه راکړه د امیر عبدالرحمن خان په مقابل کې راپاسېدلي چې هغه سره جنګ کوو، څو کسان وو؟ اجازه راکړه ته ما ته خبرې ته ما پوره تکمیل پرېږده چې زه درته دا خپله ټوله خبره خلاصه کړم، بیا ته ما ته وایې چې څو کسان وو. صحیح ده؟ ودرېږه. کله چې شاته سوم ډیورنګ امیر عبدالرحمن خان ته ویل چې تا ته معلومات شته ده چې زما دا ټوله ساحه لاس لاندې ده او دغه خوا پښتانه مې منډیواله درته په بیه باندې اخیستې، زما فوج قوي سوی ده، که چېرته ته دغه خاوره زه صرف هند قابو ساتم، که دغه خاوره ماته د موقت د ادارې د موقت وخت له لاسه ماته یې راکړې، زه به یې تا ته چې درکوم تاجهي به یې درکوم، یعنې تا ته به یې زه چې درکوم دا ستا کور ده، په دغه کور کې زه مثلا اوس د مجبوروم چې هر شی کوې وهم دی ټکوم دی خو پیسې هم درکوم، دغه ځای کې ته واوسېږه، دا خپل دولت دې پرې اوسېږه، دا موږ ته پرېږده چې یو څونه وخته. امیر عبدالرحمن خان ډېر مشران راوغوښتل، د 4 ولایاتو مشران راوغوښتل، اگر د پښتونخوا کسان هم ورسره وو چې هغه که تفسیر سره څو خبرې غواړي هغې ټولو نومونه ټولې شجرې به یې زه راوباسم خلکو ته به یې وایم. کله چې هغوی سره مشوره وکړو هغوی ته ویل چې هو دلته خو کس ولې پښتانه اخوانه انګلیس فوج سره یو ځای سو، ولې چې پیسې نه وي، پیسې یعنې پیسې دې حال ته رسولي چې خلک مړه کېدل. اوس تا که بله ورځ ما ته خلک وویل چې انډیواله وایي تانه راته راکړه چې تاسو تا هم لکه څه ویل چې تاسو تیارو پورې ونښتلی. ګوره یو سړی چې غوږ ونیسي، یو سړی چې له ولږې مړه کېږي، یو سړی چې فقر او غربت دپاره ځي، د طالبان وخت کې پخوا موږ له ولږې مړه سوي وو او دا اوس هم همغه شی غربت، دوی هغه پخوانی حالاتو قصې اورېدلې وې، همدغه شی غربت راغله. اوس ګوره یو پښتون یو افغان امریکا کې سپیان وینځل قبلې، مګر په افغانستان کې ژوند نه قبلې. ولې؟ خو معنا دا چې دوی ذلیله شوي دغه حد ته رسېدلی دي. نو دغه قوم دغه پښتانه دغه حد ته ذلیله رسېدلی وو چې کله ذلیله رسېدلي وو دې ته کومه لاره موجوده نه وه
خلک ویل چې دا پښتانه دي، دا خواته ډېر پښتانه دي، ځکه زیاته سیمه یې ورته پرېښودله، د پښتنو سیمه یې ورته دې کولی شو چې دې خوا یې ورته پرېښوي، مګر د پښتنو سیمه یې درته په دې پرېښودله چې دا د شملو وطن ده، دا پښتانه هېڅکله د چا حکومت په ځان باندې نه مني، سبا به راجګ سي، خپل هغه به واخلي. اوس زه مجبوره یم، زه مجبوریت له لاسه راورکړم. اوس ګوره قربان، راځو دا قصه ماته ته ټوله وکړله، خدای دې کړي که یو پښتون، خدای دې کړي که دوه پښتونه، خدای دې کړي که 10 پښتونه، اما چې مشرانو کومه خبرې کړي هغې پسې باید موږ ووایو چې البته فیصله یې د ټولو په حکومت باندې. اوس که چېرته زما او ستا تر منځ باندې جګړه راځي، زه تا مړه کوم، خو دې نه دا خبر ده چې ته مالته خوندي پاتې سې، جای دې ورک سي چې ته ژوندی واوسې. صحیح ده. موږ امیر عبدالرحمن خان ته انسانان هغه وخت کې مثلا خصوصا پښتانه ډېر اهمیت یې درلوده چې همغه ساحه یې ورته ورکړي. اوس راځم اصلي خبرې ته زبیر جانه، که چېرته د ډیورنډ کرښه په رسمي باندې خرڅه شوې، په رسمیت باندې خرڅه شوې، دا دومره کارونه او دا دومره ټنډې او دا دومره منډې او د هرې خبرې چې پې کېږي چې بیا خبرې ګرمېږي، دا به نه کېدلی. خو دوی نه رسمي سند نه لري او افغانستان تر اوسه داسې په پښو باندې دوی نه دی پرېښی چې ودرېږي چې سبا نړیوالو ته وایي چې هېڅ د ضرورت هم نه لرم، اوس ما باندې په زوره دا کار کړی، نن رئیسه ما سره فیصله وکړه. دلته بیا خبره چېرته کېږي؟ دلته به خبره ځي د دواړو ولسونو تر منځ باندې، که نړیواله فیصله پرې کوي که نه کوي، د دواړو ولسونو خلک به کښېني، استازي به کښېني، هغوی به فیصله کوي چې موږ دې خوا ته خوشحال یو یا خوشحاله نه یو. مهمه خبره اوس دا ده، که ته پاکستان سره یې ته خوشحاله یې، موږ خوشحاله یو چې زموږ یو بازو یا زموږ نیمه تن چې اخواته د خیر دا خو په ارامه باندې د که نیمې سوځي، اما همغه نیمې بازو که زموږ په وړاندې باندې استعمالېږي، موږ دغلته وژاړو. موږ اوس دغلته ژاړو چې پښتونه وروره تا باندې د پاکستاني ټاپه لګولې ما وژنې، خو ما تا په خټه باندې یو ته ګوره د افغان نه نفرت کوې، ته وایې اوس زه پاکستانی یم. دا نفرت ګوره، دا نفرت تا ته په ذهن کې په دې باندې تخته سوی چې زه د پاکستاني په نامه باندې خلک وژنم، مګر افغان ته زه خپل اصلي ورور نه شم ویلی، زه افغان نه یم. زه چې تا ته وایم چې زه ملا روبر یو افغان چې موږ ناري به وو، موږ پوهېږو چې موږ چې سمرقند د بخارا پورې تللو، موږ دا نه وو چې ته پلانی وې زه بستانی وم، موږ یو خلک په یو خبره باندې وو، او یو به امر و، یو به رهبر و، یو به امر کوو، هر کار چې به مو کوو همغه کار به مو کوو. اوس چې موږ ګیله په دې باندې کېږي، د ګیلې تر څنګ موږ پخه راځو. تاسو نه وایئ چې ګورئ 15-16 میلیونه پښتانه خواته پراته دي، هر اقل موږ ته چې غواړو نه، یعنې موږ ته دا نه غواړو چې موږ سره د پیسو مرسته وکړي، موږ ته دا نه غواړو چې موږ سره د بل مرسته وکړي، موږ ته نه صرف دا غواړو چې پښتانه ورونو صرف د تاسې دولت له خوا نه دی په موږ نور ظلم نه کېږي، لاسوهنې نه کېږي، ظلم دې نه کېږي. که تاسو واقعي پښتانه استئ، د دغه دولت په وړاندې باندې خپله جګ سئ ووایئ چې په افغانستان کې په دغه خوا خوره کې زموږ ورونه اوسېږي، تاسو دوی کې نور لاسوهنه نه شئ کولی. اما ته دا خبره نه شئ کولی زبیره په پاکستان. ولې نشم کولی؟ نه شئ کولی. ولا چې کولی شم. که سبا تا په پاکستان کې دا خبره وکړله، سر به د انډیواله کونې ته ایښی، هېڅ به معلوم نو کوم دی منظور پښتون له خو چا هم سر منظور پښتون نه، منظور پښتون خو داسې منظور پښتون خو ماشوم نه ده چې خلک یې ووژني. د منظور پښتون ګوره، ته دا پښتانه ټوله ګډیانې بولې که نه، تا ته پښتانه هېڅ نه ښکاري، تا ته ګوره، تا ته به دا د وزیرستان خلک هېڅ هم نه ښکاري. صحیح ده، ته به خاندې. نه، دا خندا دې همداسې معلومېږي، خندا دې د سپکاوۍ په لور باندې نه. زه تا ته وایم چې منظور پښتون ګوره، که منظور پښتون د پاکستان فوج اعلان که هغه که مثلا له منځه یوړه، یوازینی سړی به زه یم چې زه به پاکستان کې ځان مرګی کوم. داسې د څوک نه وایي چې منظور پښتون څوک نه دی. زه په دې باندې نه ګڼم چې منظور پښتون د پاکستان په خلاف باندې زه وایم چې شکر چې په دغه خوره کې یو څوک پیدا شوی چې زما د همغلته خویندې مې د تجاوز لاندې دي. منظور پښتون اول چتولی شي، نه شم چتولی، ولې هغه کې څه چل دی؟ لاسونه یې 15 دي، غوږونه یې 6 دي، څه چل دی پکې چې هغه چتولی شي، نه شم چتولی. دا منظور پښتون پسې چې دا دومره خلک درېږي او چې دا دومره خلک ورسره مرکې کوي او چې دا دومره خلک ورسره اجازه راکړه، دا دومره خلک ورسره ولاړ دي، دا دومره خلک یې چپوي، حتی زما په شمول باندې چې زه یې مینهوال یم، زه یې رهبر ګڼم، نو ته پوهېږې چې هغه سره کوم سړی ده. زه به مسره ولا ګوره منظور سره به زم ولاړ وې، خو دا ته چې ما سره کومې خبرې نن کې که نه څونه پر ورولئ چې ستاسو د ډډې ستاسو حکومت په افغانستان باندې تجاوز کوي، ته زما پښتون رورې، تا ته خو د ټولې مبارزې تر سر کې ما ته ویلي که نه چې ته موږ سره په پاسته ژبه خبرې وکړه. اوس خو په پاسته ژبه خو خبره دا ده چې هم ته 45 کاله ما وژنې، هم ما نه خبر نه یې، او بیا زه تا ته په پاسته باندې خبرې وکړم. زه تا ته وایم چې ګوره ته څنګه د یو پښتون په حیث باندې ما نه خبر نه یې.
ته ما شخصي لکه ته چې اوس ما ته دا خبر کې ته ما د دې خبر پیغور نشي راکولای چې ته زمانه نه خبر ته په ما نه خپه زه تا ته د خبرو په سر کې مو ویلي چې په افغانستان کې چې دا کم کار وشو داسې په خپایم لکه د انسان په خپل کور باندې چې اوس نو خالي خفګان باندې خو چی نه کیږي کنه اوس په خفګان باندې چی کیږي چې ته چې په افغانستان کې ګوره دا په افغانستان کې دومره 15 سال کلنه جګړه روانه ده چې شي دي کړی دي د 15 سال کلن د جګړې ترڅنګ باندې یو انسان په اس باندې د افغانستان د لپاره چی کړی دي د افغانستان د لپاره ما دا کړی دي چې کله امریکا افغانستان تراله په 2000 کې هغه وخت کې ډېر افغانستان کډوال رالل پیښور ته صحیح ده زمونږ کورو سلور مرلې او تمنګ یو پته چې تاسو ورته مرلې پیژنې کړئ چې دا تاسو افغانستان کې غاټي غاټي ډاګي تاسو بوته کنالونه وي یا بوته جربونه وي یا بوته څه شی وي پته نه لګي خو موږ ته مرلې ورکوټه کور کې مو سلور مرلې صحیح ده دوه چاته جوړو لاندې او پاس صحیح ده اغه لاندې کور زما پلار د افغانستان نه چې کوم خلک راغلیو صحیح ده ډاکټر غلام عباس نو کې چې چرته دا وګوري کنه دا زموږ د لایف مو پیدا نو کې چې هغه په جنگلوم سره وشي هغه خلک زمونږ په کور کې لاس کاله بغیر د کری اوسېدلي دي خاډر زما دغه وس کېدو لکه زما هغه وخت ډېر ورکوټې وم زما د پلار دغه وس کېدو څنګه چې امریکایان راغله لغوی دا وطن پرې خودولې څنګه ولې ته وایې چې امریکایان راغله لغوی مهاجر سول ولې امریکایان نه خوښېدل نو جنګ وکنه جنگ چیرته امریکایان چې راغلو جنگ مون خو نو طالب خو 3 ورځو کې چپلاقه وکړي وتښتید اخو تاسو وخت ورته پروژه تړلې و چې دغه خوانه رئیس طالب چې نه ده بیرته مون تاسو کولای نه ګوره تاسو دولت بیا تاسو دولت لساله دا خبره کړې و چې دغه لارې نه مون تاسو لارې درکړي دغه شی وشړي د پیلوچان نه خوانه بیرته راځي سبا مون تاسو ته کونه لوسي یو خو پاره مشران ټول مړ شو ګوره د طالبانو د امریکایانو په وخت خو جنگ نو امریکایان خو د سراغله لکه وبچ رئیسي طالب اصلا امریکایانو سره جنگ کړی نه د کش کې ما غیرت لیدلې وې د طالب په جنگ نه دی کړی نو دا ولې دومره د ماکي په افغانستان باندې د امریکای د ډډې د غټ بمونو درواته چې طالب جنگ نه کوي نو په عام ولس باندې چې تورابورا به هغه وخت کې پیسې راکنه خو اوس خبره د پیسو وکنه خو تا خپل معلومات شته نو ګوره تا خپل معلومات شته د التوی چې خبره د تجارت ولته بیرته بیا ما ته دی خبره تر راځي خبره د تجارت وته چې دا کم په پاکستان باندې راوچي ګوره نو دا دولت دی وګونیسا دولت دی وګونیسا اجازه راکړه دولت دی په $3 اخلي راځي زما کور رانه د بیرته ته د مغه دولت لاندې ما ته راځه په دغه کوډاله کې اوسېګا د ماجر په حساب باندې دا خو انسانیت نه ده دا په دې باندې انسانیت نه ده چې ته زما کور رانه ما ته وروړي ته ما په کور کې ځان ته چې یم سایکه یا ماجر کې د ته انسانیت نه وي ته ګوره ته ما ته په کور کې ځای مرا کوم مګر ما خپل کور مو رانه کزما په کور باندې ته پیسې اخلي تا اخیستې $300 او تا ما ته لس کاله پالته په کوډاله کې مثلا هر رقم کوډ چې د ژوند راکړي ستا د 10 کلو پیسې به څومره کېږي چې تا زما په سر باندې زما د کور پیسې انډیواله واخیستله در په در کړي یارور مې امریکا خو اسیم راتله کنه تا کرا امریکا خو تا کرا راتله هغه وخت کې جورج دبليو بوش هغه وخت کې اعلان وکړو وای دا صلیبي جنگ دی او اورېدلې دا خبرې په مزغو کې شته زه ډېر ورکوټې وم زما ورور ډېر ښکال عمر دی نور لسو نه 100 کروڑه خلک استې تاسو څنګه 100 کروڑه خلک استې تاسو څومره تاسو د پاکستان ټول نفوس څومره ده 210 میلیونه به تقریبا دا 210 میلیونه کې د یو غیرتی سړی نه چې راځي چې امریکا ته له توغل خوري په دې باندې راځي د تاسو سوپر پاوري د تاسو طاقت د تاسو موږ تاسو سوپر پاور خار موږ سوپر ګوره موږ ته نه تاسو په خپل ماته خلاکه پاکستان سوپر ما د خدای وای کما ما د دوه کار وګونی پاکستان سوپر پاور د موږ ځان وکړي نه دوی په خپل تاسو وای کنه چې موږ په نړۍ کې په 15 طاقت کې راځو زه تاسو خبرې کوم زه خپل ځان نه یم چې ته وای سوپر پاور ځکه ماته د اسای غړي معلوم دي ما په استخباراتو کې وظیفه اجرا کړې ده د اسای غړي دي ماته معلوم دي وګونی سره د دومره جذباتو چې په لا اله باندې مو وطن جوړ کو سره د دومره مسلمانان چې پکې اوسېدل دومره شمرور پښتانه پکې اوسېدل درد اډې مور کړه راځي جنگ وکوي او اوس وای چې غلط کار کړی دا څومره خپ عاجز باندې وای تاسو معیشت کوي الته چې په زرهاو زه چې ویم زبیره ماته د صرف 15 کاله دولت په لاس باندې راځي صرف 15 کاله کچیرته اوسو د آزاد رسنۍ د آزاد رقابت له لحاظه اوس چې چا غلام نه سوق د قبولین کچیرته د یو وضعیت راغی ګوره د پاکستان ختمول ډیره اسانه خبر ده ډیره اسانه خبر ده صرف چې شاته دوه هواده نه دا دوه هواده چې شاته ولاړ نه کنه پاکستان قسم نه ده یو امریکا یو یو کې
دا دوه هیواده چې د پاکستان شاته ولاړ نه دا نن انډیواله خبره ته خلاص کړه پاکستان دولت تا ته معلوم ده نه دریدونکی ده ما ته معلوم ده نه دریدونکی ده بل تم لکه څنګه چې اردو بیچاره د امریکایانو دغه شی نیمه کې پرېښودله همدغه شی به یو ورځ پاکستان دغه دوه هیوادونه نیمه کې پرېږدي ګوره د امریکې پاکستان د سترګې خنډ دی صحیح ده خبره واوره کنه یار خبره واوره اسرائیل ټول دنیا قبول کو د عربو ملکونو د قبول کو پاکستان نه قبلای صحیح ده خو پاکستان وی نه قبل تاسو اسرائیل سره درګر تجارتونه په پردیشات روان یو ته چې نه قبلای ثبوت راته خو زه تر تاسو ثبوت خو ته خپل لار سوي لټو چې ته اسرائیل ګوره د اسخ ګوره ته ماته د دې خبره لحاظ مور خبره مخلاص نشو تا خپل خبره کو زما خبره وره پاکستان د امریکای په سترګه کې خنډ دی صحیح ده د اسرائیل په سترګه کې خنډ دی د انډیا په سترګه کې خنډ دی پاکستان ته صرف د دې لپاره څوک څه نشي ویلی کنه چې اټومي طاقت دی او دا تاسو ته چا جوړ کړ ډاکټر قدیر خان ډاکټر عبدالقدیر خان دا ډاکټر عبدالقدیر خان دا دومره سرمایه لکه کړل د امریکا او د یو کې او د سوپر پاور هیوادونو په څنګه چې نو ویل چې تاسو اټم جوړه د ایران خبره انډیواله د ایران خبره درګر د روانې دي د ایران خبره ته اوسه پورې د اټم روانې دي امریکا په همداسې فشار اچي اما ستا په دوه بیا د افغان وګونیسه افغانستان په انډیواله په 15000 کالو کې یو تو پستانه جوړه نه کړه تا د ستې اتم خاون سوی بیا اتم باندې غوري او احمد شاه او ابدالي او دا شان نمونه کړي نه ګوره رول می خبره ګوره زبیر جانه سکیورټي سړی تا خو د تا له خولې چې د اتم خبره وځي کنه دا خندا سړی ته راځي چې ته اوس ګوره فخر کوو زه تا ته داسې وایم چې تا دا دومره سرمایه له کومه کړله چې تا یورانیم غني کړل ګوره ډاکومنټیشنز مني چې کوم موږ نه دي جوړ کړي زه تا نه پوښتنه کوم ته ډاکومنټریشن پرېږده زه تا معلومات ککاره کوې زه تا ته وایم چې دا کوم معلومات حاصل کړی خو تا هم څه لیدلي چې تا په خپل احمد شاه ابدالي زه تا ته صرف دا وایم هغه ملک چې بغیر د دالو نه بل شی نه استعمالوي خپل فکر وکړو هغه ملک چې د دالو نه بغیر نه استعمالوي هغه ملک چې یوازې ګیس پکې دي حتی اوبه هم نه لري تنها ګیس پکې دي د ګیس نه نور بلا هم په بلوچستان کې دي هغه ملک چې انډیواله د اقتصاد له لحاظه خلک پکې درګر د ته لاړ سي د سن خواته او د دې جنونو خواته لاړ سه یو رقم خلک دي چې بیخي پېژنې نه چې دا به انسانان یې که نه هغه شی ملک چې غربت ودرېږه اجازه راکړه هغه شی ملک کوم ځای نه دا پیسې پیدا کړي چې یورانیم یې غني کړل څنګه کوم ځای نه پیسې پیدا کړي پاکستان دا دومره سرمایه له کومه کړه د یورانیم غني کولو دپاره سرمایه په درد خوري د یورانیم د غني کولو دپاره فیکټریګانې جوړېږي د یورانیم د غني کولو دپاره به انډیواله پیسې استعمالېږي د یورانیم تاسو عایدات مو د کوم ځای نه ده ته دې ما ته طبیعي زیرمې وښیه ته چې لرې ستاسو عایدات صحیح ده د کراچۍ غنم به دې ومنم صحیح ده غنم به لرې بغیر د غنمو نه ته ما ته وښیه تیل لرې ګاز لرې پټرول لرې الماس لرې یاقوت لرې زمرود لرې چې لرې دا شیونه خو انډیا هم نه لري هغې څه لري انډیا تیل لري یاقوت لري زمرد لري ګیس لري هیڅ هم نه لري ګوره ته د ځان انډیا سره مه برابرو زه تا نه یو سوال دی تا کوم انډیا خبره پرېږده ته ښه ټرت انډیا ته منډه کې زه تا ته وایم ته چې لرې تاسو پیسې له کومه کړې چې تاسو دا یورانیم غني کړل خو ما ته ووایه که نه ته یو پاکستانی په پاکستان کې د خدای بلا سامانونه جوړېږي چې ټولې دنیا ته ته سامانونه ګوره د تا اتم څومره وخت کېږي جوړ شوی ده والله دا علم په مضمون کې نشته چې کومه خبره چې د سپر طاقت وایي او بیا وایي چې دا علم موضوع کې نشته اوس ما ته وایي چې پاکستان توفانچې تولیدوي افغانستان ته لیږي د ماشومانو زبیر جان اورکه ګوره قربان که ته داسې خبرې وکړې که نه رایسې کښېنې دا د اوبو ټیزونه دي او ما ته به د اوبو ټیزونه ونه ولو ځکه د اوبو ټیزونه خوند نه کوي که نه رایس بډ او ټیز ولو ترې لاړ شو ما ته به داسې خبره وکړو غوږ ونیسه ګوره قربان ما ته به داسې خبره وکړو چې هغه ته مو منې یو 10 کسه 15 کسه نور ناست دي هغه یې مو ګوري ته خو خپلې خبرې کوې پاکستان اټومي طاقت ته خو خپلې خبرې کوې ګوره پاکستان زه تا ته حقیقي خبرې کوم زما خبرې حقیقت لري که نه لري ته یوه خبره دې په حقیقت باندې ولا ګوره ته وایې پاکستان اټومي هېواد ده بیا د اټوم د جوړېدلو د یورانیم د غني کېدلو تاریخ درته معلوم نه ده ته وایې زه پاکستانی یم بیا په وزیرستان کې تا ته د یونیورسټیانو معلومات نشته او راځي یم د دوه ولسونو په منځ باندې خبرې کوې زبیر جانه لکه
د دوه ولسونو ترمنځ باندې هغه خبرې کوي چې هغه باید سبا ورځ خلک واوري غوږ ورته کېږي قربان. ورور مې نه ته په افغانستان کې چېرته د افغانستان وزیر اعظم او نه زه په پاکستان کې د پاکستان وزیر اعظم چې ما ورته ته وزیر اعظم یې که نه هغه تا پورې مربوط ده. ما وزیر اعظم هم یو شخص ده او زه وزیر اعظم نه زیات یم کم نه یم. وزیر اعظم څه شته وایي؟ وزیر اعظم په خلکو باندې وزیر اعظم صحیح ده؟ په ټول ملک باندې وزیر اعظم نه، وزیر اعظم په خلکو باندې وزیر اعظم صحیح ده. خلک درې چې وزیر اعظم کیږي هیڅوک اسمان نه دی راغلی. عمران خان نو څومره وخت کې کرکټ کوغې نه بعد راغی پرایم منسټر سو ډېر وخت نو داسې خو وخت نه کېږي چې یو سړی رئیس اسمان نه داسې رئیس چت نه راوغورځېږي کېني. یوه لاره لري که نه لاره لري چې د تا لاره تعقیب کړي لارې ته ورسوي. که وزیر اعظم نه یم د 15 کسه خو مې پېژني خبر خو مې مني که نه تا خو 15 کسه خبر هم نه مني انډیواله رور مې 15 کسه زبیر تا که زشان راغلی وای دا خبرې کړې ما به ویلي چې والا 15 کنزلماران لري ته خو 15 کنزلماران هم نه لرې انډیواله کنزلماران نو کنزلمارانو باندې زه کوم څه زه په ته اوس په څه شي ګوره تا ته وایم چې تاسو څه شی لرئ ته وایې چې موږ شیان جوړوو څه شیان جوړوئ او بل ګوره ته خپله فکر وکړو جرمني امریکا کاناډا دغه پرمختللي هیوادونه چې ځان ته وایي چې موږ هیوادونه کې غربت نه لیدل کېږي. غربت چیرې ده؟ چایلډ ټیکس یې ورته شته ده، ویلفیر یې ورته شته ده، شلټر یې ورته شته ده، حتی مواد مخدر ورته رسېږي چې څوک مواد مخدر څکي. ته څنګه سوپر طاقت یې چې ته انډیواله راځي جرمني کې سکیورټي وتوایي او بیا وایي چې پاکستان نه د فلاني هیواد سترګه سوځي ځکه سوپر طاقت ده. څه فایده د هغه اتم څه فایده چې ته بل ځای کې پیسې ګټې بیا راځي په ملک کې؟ والا د امریکې خلک په جرمني کې ژوند کوي دلته پیسې ګټي داسې نه ده. د امریکې خلک په جرمني کې اوسېږي هغه بزنسمینان دي. د چینایان هم درګه راغلي تاسو په پاکستان کې اوسېدل پیسې ګټلې. افغانان هم زیاتره تا په پاکستان کې اوسېږي پیسې ګټي. نو پاکستان خو داسې یو پرمختللی هېواد نه ده دی. خبره اوره کوم چې الکوزی خبره کې ولا خبره کې د وزن شته چې ستا په خبره کې وزن وي تاسو لور کاله که 15 کاله د 2013 که د 2013 نه شروع شوی او همدغه مبارزې کې خلکو سره خو یو کس د خپل ځان په ډډه روان ډولو همدغه یو څو کسان در سره د پاکستان نه ګوري یو څو کسان د افغانستان نه ګوري. ته ماته په درد هم نه خورې غوږ ونیسه که ته ما خواته راووړې غوږ ونیسه که ته ماته راووړې که روان وړې ته ماته په درد نه خورې ځکه غلام ماته په کار نه ده که خپله ازادۍ په خپله غواړي ودې غواړي که نه انډیواله زه ازاد یم غوږ ونیسه یو غلام چې په خپله ځان ته وایي چې زه ازاد یم او د ازادۍ ثبوتونه هم ورسره نه لري او د ضلالت یې حتی تر دې پورې چې ښځې خلکو ته پرتوښکلې په لاس ورکوي نو دې نه نور د ضلالت خبرې څه رقم دي؟ اوس راځم دې ته که ته راواوړې که ته روان وړې زما دا خبرې د 15 افغانانو دپاره دي هغه افغانان چې تا په پاکستان کې پیدا شوي دي وایي چې موږ سره ورونه یو زه هغه نفرت ته برابروم هغه باید د تاسو خلکو سره هغه باید ونه وي چې پاکستانی زما ورور نفرت ته برابر زه باید هغه افغانۍ چې په پاکستان کې ژوند کړی ده پاکستان ته ټیکس ورکړی ده د پاکستان ترانه یې ویلې د هغې ته باید زه اصلي دښمن په ګوته کړم چې زما اصلي دښمن څوک ده زما د اصلي دښمن د پنجاب اداره ده د پنجاب اداره او په پاکستان کې میشت خلک چې د افغانانو په خولې په وینو باندې انډیواله پټې سترګې ناستې دا ټول غلامان دي خو په خپله وي ازاد یم 15 میلیونه غلامان دي ټول په خولو باندې ګوتې ایښي او یو الکوزی را پاسېدلی هغه چې تاسو غلامان یې موږ ته صحیح وي 15 میلیونه هغه 2 کال 3 کاله مخکې غلامي قبوله کړه چې کله کېناستل ویل چې موږ پاکستان جوړو 3 کاله مخکې غلامي قبوله کړه او دا ګز دا میدان سترونه د ستر سړی راوړه ما سره دې کېنئ ته خو زه پوهېږم ته په تاریخ نه خبر ته خپله یونیورسټیانو د خبر نه نو ته به ما سره په تاریخ چې وایي ته دې ما ته هغه سړی راوړه چې هغوی یو څه منطق ما ته وایي چې هو موږ په دغه نوا دغه ځای کې ازاد یو انډیواله زه په خپل تصادفي هېواد جوړېږي ګوره تا ما نه ورکول کېږي تصادفي ورته انډیواله قانون د لاډ میکالې ورکول کېږي تصادفي ورته انډیواله بندرونه جوړېږي تصادفي ورته هر شی جوړېږي ټول کارونه د انګلیس په لاره باندې روان دي دوی بیا کېني ازاد یم ستا په نظر کې زه غلام یم صحیح ده خبر خو وکړه ستا په نظر کې زه غلام یم تاسو کړي دي تاسو افغانستان له کړي څه دي تاسو آزاد یم تاسو خود مختار یم هر څه تاسو دي تاسو افغانستان له څه کړي افغانستان نه مو څه کړي تاسو څه کړي دي افغانستان له زه تا په مطلب نه پوهېږم ته ماته چی وایې ته وایې که نه چې ته غلام یې د پاکستان د آرمي د لاندې اوس چې 15 میلیونه خلک غلامان شي خو دې خواته ورونه خو خود غلامان پاتې کېږي نو ته خو ازادۍ نه ځان ګوره چې ته ځان ازاد نه کړې
زه هیڅکله ځان نشم ازادولی. زما ازادۍ تا پورې تعلق لري. زما ازادۍ تا پورې تعلق لري. خپل ازادي نشي اغوستی. زه د پاکستان دونه غټ ارمي نه څنګه ده، ته خو تکړه یې که نه، ته یې وایه طالبانو نه څنګه ازادي واخلم؟ یا طالب پاکستانی ده؟ تاسو پې خفه یاستئ چې طالب نه، څوک به پې خفه دي؟ ته پې خفه یې؟ زه چې یم دا چې زه په طالب خفه نه یم چې طالب راغلی. څوک وایي چې زه پې خفه یم؟ زه په دې باندې خفه نه یم چې طالب ولې راغلی. زه طالب ته دا یم چې ته د انسانیت په لور باندې لاړ شې. مې څه ایا زه کافر یم چې زه طالب ته وایم چې انډیواله زه تا نه خفه یم، ته قرآن ماته مه وایه. اوس ورته وایې چې د انسانیت په لاره باندې لاړ شه. نو ځان مرګه ته څونه ساده سړی په ولاد اعصاب مې درته خرابېږي په خدای. ته ډېر ماشوم غوندې خبرې کوې. یو سړی د ځان مرګه کور ته راځي په خور دې حمله کوي، ته به ورته وایې ته ښه سړی. زه خو تا غوندې غلام نه یم که نه، زه خو تا غوندې غلام نه یم که نه، زه خو تا غوندې غلام نه یم که نه. ته خو ته ځان خلاص کړې چې ته نه یې غلام که نه. څونه ساده سړی ته. اوس خو انتحار نه کوي که نه، اوس خو راغلی. اوس ورته چې سم په لاره باندې ما هغه وخت ورته ویلي چې ځان نه خر مه جوړه. دا دنیا د معیشت دپاره پکار ده. دا دنیا کې خلک په کوره کې بم نه کړي، ځان نه الوزي. ته خو وایې چې نن په کندوز کې دماغه شوې ده، ځان وژلی شوی. دا چې یم دا چې وایي کندوز کې ځان مرګه شوی ده، زه چې یم دا چې وایي. انډیواله تاسو چې ستا خبره چې موږ تا ته درواړو واپس، ته خپل ځان نشي خلاصولی. په کندوز کې حمله چا کړې ده؟ ځان مرګه چا کړې ده؟ چا کړې ده؟ داعش کړی. داعش څوک ده؟ څوک دی؟ دا ورکزیان دي. ورکزیان څوک دي؟ صفایي کوي که نه؟ نه، ورکزیان څوک دي؟ صفایي کوي که نه؟ صفایي کوي که نه؟ دا دومره په زرهاو مو چې صفا کړل تاسو چې دا سرونه ټیټه چوړي، دا دونه سوشل میډیا پې خبرې نه کوي. ته شرمېږې نه جنرال ضیاءالله خبرې کوي د افغانستان؟ نه، ته شرمېږې نه جنرال ضیاءالله څومره په سپین سترګۍ باندې د افغانستان د خلکو وینې بیانوي چې پلانی کار مې پې وکړو، مشرف دی بیانوي، نواز شریف دی بیانوي، بېنظیره دی بیانوي. نور نو تا ته سړی څه رقم بیان کړي؟ په زرهاو خلک په ملي اردو درته ښکاره کړل، پولیسو درته ښکاره کړل، ویې ویل چې زه د ایسای نه پاره یم، زه د پاکستان نه راغلم، زه د پنجاب نه راغلی یم، ما دلته ځان مرګی کوم، هلته دا کوم. نور یې تا ته څه رقم ښکاره کړي؟ انډیواله چې کوم د ځانمرګ واډه چېرته ده؟ د ځانمرګ واډه خو پاکستان کې ده. کم دی ثبوت در سره؟ کوم د ثبوت در سره؟ تا سره کوم ثبوت ده چې ته د پلار اولاد دی؟ تا سره د کوم ثبوت ده چې ته د پلار اولاد دی؟ ما ته د ثبوت وښیه چې نه اوس اعصاب خراب دی که نه. ته داسې خبرې کوې، ما ته وایې کومه د ثبوت؟ د هغې نه سر شته نه خپې شته. داسې خبره کوې ګوره، ته داسې خبرې کوې چې نه سر شته نه خپې شته ده. ګوره ودرېږه، حقاني ګوره، ته خو په خبره نه پوهېږې که نه. کشکې په خبره پوهېدلی غوړ منګی راته ناست دی. د حقاني شبکه د کوم ځای پورې مربوط درلودله؟ څنګه ګوره تا حقاني نه ګوره څه کوې، زه تا نه دا پوښتنه کوم چې حقاني شبکه د کوم ځای؟ فقط ما ته وایې که معلومات لرې. ستا د خولې خبره چې پاکستان پورې مربوط ده. نن ستا د خولې خبره نه، تا نه پوښتنه کومه. تا ته وایم چې ګلخان لالا دغه حقاني شبکه چې ده، دغه حقاني شبکه د کوم ځای پورې مربوط ده؟ دغه نوم د حقاني کوم ځای نه راخیستل شوی؟ ښځه پاکستان پورې مربوط دی. صحیح شو. مخکې لاړ شه یوټیوب کې اوس وګوره چې حقاني شبکې څومره ځانمرګي په افغانستان کې کړي دي. په چا یې کړي؟ وروره دغه خبرې خو ما ته مخکې خلاصې کړي دي. خدای دې کې په عین کړي، خدای کې په غین کړي، په هغه کې وګړي وژل شوي دي. اوس هم ګوره ولس خو نه غوښته که نه چې امریکایان د رئیسي. صحیح ده؟ خوشحاله خو ورته تاسو خو دغه ځانمرګی اول باید په امریکا کړي، اول باید په پاکستان کړي چې پاکستان امریکایان خوشې کړل. دوی پاکستان ته هېڅ شی نه وي، دوی راغلي په افغانستان کې ځانمرګي. اول باید د پاکستان اداره طالبانو ختمه کړي ځکه چې اډې پاکستانیانو ورکولې. اوس ګوره بیا قاني شبکې چې انډیواله راځي هلته راځي چې ځانمرګي کوي، دا ځانمرګي کوم ځای نه راځي؟ د پاکستان نه راځي. خدای دې کړي چې په هر چا یې کوي، خدای دې کړي په خره یې کوي، خدای دې کړي په امریکایي کې، خدای دې کړي چې په بلې کوي. نو د کوم ځای نه راځي؟ د پاکستان نه راځي. اوس د ځانمرګو ځای د کوم ځای څو؟ خو پاکستان څو که نه څو؟ تو وروره ځان دنیا نه خبر که د نړۍ قرضدار یې، د نړۍ قرضدار یې، د ټولې نړۍ قرضدار یې. دغه ځای پورې سږمو کې غر کې د پیسو نه. دا پیسې چېرته لاړې؟ که څوک وایي چې میا شریف بیچاره میا شریف پسې هسې پاټسپې تړلې دي چې میا شریف دا وړي دي، میا شریف دا وړي دي. د پاکستان عدالتونو راویستې ودرېږه چې هغه دا وړي دي. ودرېږه میا شریف هم چې ده د تاسو سړی ده. د تاسو کوم ځوان پیسو دپاره کوم کار نه کوي چې هغه یې نه کوي چې میا شریف دی ونه کوي؟ دا اوس د عمران خان په وخت کې څومره پیسې جهانیانو د پیسې راغلی چېرته مصرفې شوې؟ ته پوهېږې چېرته مصرفېږي؟ ځانمرګو باندې. کاشکې دلته یو یونیورسټي جوړه شي، کاشکې په پښتونخوا کې داسې یو عصري د ټکنالوژۍ هغه راجوړ شي چې موږ پوه شو چې دغه خلک په ټکنالوژۍ باندې سنبال دي. ملی هلته ورته کېنولی، هم پرې تجاوز کوي، هم ورته ویې لاړ شه ځان والوځوه. نو داسې خو نه کېږي ورور جانه. طالب تاسو وایئ چې امریکایان په حقه باندې نه دي. صحیح ده، په حقه نه دي. طالب راغی
اوس خو د طالب په مقابل کې بیا پیسې ماخلي، بیا داعش مو جوړوي، بیا یې مه رالېږئ کنه. خو بس کې نور خو دغه 2 کاله کېږي تاسو د معاملې په دې افغانستان کې شروع کړي، نور خو بس کوي کنه. نور خو انسانان سي. ګوره ستا د خبرې دا مطلب دی چې طالب منګه راوستو، پاکستان راوستو، اوس د طالب دپاره منګه داعش راوستو. تاسو پیسو دپاره کارونه کوئ، تاسو تجارت ده، تاسو تجارت ته ناست دی، تاسو ته چې هر چا پیسې درکړي تاسو د افغانستان ولس بیا د بې د مافي د یو کاغذ تشناب په شکل باندې استعمالوئ. داسې مه کوه، داسې معنی چې دا یو حقیقي خبره ده. دا که ته منې که نه منې، دا که ته منې که نه منې، په دې ټوله دنیا خبره ده. اوس نړیوال پرې خبرې کوي. دا اوس نړیوال دی چې طالبانو باندې کوم بندیزونه لګوي، په پاکستان هم لګوي. کینه کم اصلیت د لاسته راوړل، کم دا 2 کالو کې دا اصلیت راوړل چې په طالب کوم بندیز لګوي، په تا دې مو لګوي. په طالب چې کوم بندیز لګوي هغه په پاکستان چې د طالب د لاسه بندیز لګوي، د هغې غټه وجه دا ده چې پاکستان افغانستان په رسمیت پیژني. ورجان خپله وګوره، زه نه پوهېږم ته ځان غولی که ته خلک غولی، یا په خبره باندې پوهېږي خپله یا خوا دې خوړي. تا خپله ویلې چې دا ټول تجارت ده، صحیح ده؟ ودې ویلې مخکې چې دا تجارت روان ده. تجارت چا د کوم ملکونو ترمنځ باندې تجارت روانو؟ انډیوال اوس امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان نه لاس واخلي، صحیح ده، ځان لې پرېږدي، په افغانستان کې به بیا خانه جنګي شروع شي، صحیح ده. دی به پرې بیا راشي، دا کوم بمونه چې نوي جوړ کړي که نه، دا به بیا راځي. څه پېښ وي ته به وینې دا زما د دې یوه خبره یاد ولره، 14 کسان راته ګوري، لنډه د کوږده د افغانستان ته به بیا خارجي فوج راننوځي. خوا کې چې موږ دلالان نه اوسېږي، خارجیان څه کوي، چینایان درې سي. موږ نور تاسو نه د انسانیت تمه نه کوو، او نور موږ تاسو نه د انسانیت تمه تللی. فقط زه ځوان ولس ته لږ زرې ماتل کوم، ځوان ولس به یې ټول TTP او دغه نور موږ هسې نه هم در په دره یو که نه. زه نور نه غواړم چې کاناډا کې ټول عمر مزدوري وکړو. زه غواړم چې پاکستان کې زه مړ شم، یو 10 کسه نور مړه کړم، ځکه چې زه نه غواړم نور باید پاکستانیان ژوند ونه کوي، ځکه چې موږ ژوند نه کوو، پاکستانیان باید ژوند ونه کوي. دا ستاسو د خلو خبرې دي، عملي کار وکړه چې خبره ګوره عملي کار ما ته ویلې که نه، عملي کار په دې باندې نه کېږي. عملي کار داسې نه کېږي چې یو ځل لاړ سي عملي کار وکړي. عملي کارونو دپاره به ته اول سوجې جوړی. موږ تاسو غونډه سادهګان خلک نه یو چې انډیوال لاړ شو که نه کې انډیواله یو ځل بم کړي ځان والوځو. موږ که چېرته به ځانمرګو ته ځان برابرو، موږ بیا صحیح هغه ځایونو ته ځان برابرو چې هغه کې موږ فایده وي. او دا تنها په ما باندې هم نه ده، دا همالته په پښتونخوا کې هم کسان وي، هغوی به هم دا کار باید وکړي، تنها ما باندې نه ده. پښتونخوا پښتانه لیوني نه دي چې سم دم کور په ځان ټول عمر ځانونه د کشمیر په دماکو کې انډیواله تکه کړو، دغه نه دي. پاکستان کې خو پنجابی کم ځل که کم د پښتون سره کم پنجابی اوسېږي، هغه هم انډیواله لږ زرې رسي که نه. څنګه پښتون سره پنجابی اوسېږي زرې راشي؟ نو انډیواله پنجابی خو نه راځي زیاتره ځانمرګو ته، خو ټول دغه خوا نه خره رالېږل کېږي. هغه همدغه پنجابیان هم څو ځله همدغه انټرویو کې ما لیدلي چې زه د پاکستان نه راغلی، پښتو هم نه ورځي. هغې باره کې د څه خیال دی؟ تا نه دي کتلي ویډیوګانې کې چې ملي اردو به نیولي وو، پنجابی به وو. اوس خپله هم وایې انډیواله نو دا نه، اوس خپله هم وایې، اوس ګوره اتا دغه امریکایانو په وخت کې به تو خدای په افغانستان کې یو اصلي اخري سوال درنه کوم، بیا خدای پاماني کوو. اخري سوال مې دا ده، د امریکایانو په وخت کې به په افغانستان کې دومره فاحشي وه لکه په پاکستان کې چې د مدینې په ریاست کې ده؟ نه. نو بیا نو ولې پاکستان نه ځانمرګي راتلل افغانستان ته سړیه؟ ورور مې په افغانستان کې خو خارج پروت و که نه، یعنی په افغانستان په پاکستان په افغانستان کې چې خارج پروت خو زه خو دا وایم چې هم ګنډۍ هم چیربوي هم خارجي راوړي هم ورته بیرته ځانمرګي برابر. خو دا خو غلط، دا خو تجارت ده یار. نو دا خو ته ګوره دا خو د انسانانو په سر باندې تجارت ده. هم چې کې هم ځانمرګي راوړي، هم انډیواله هم امریکایي ته لاره ورکړي، هم بیرته ځانمرګي ته چې لاړ سوال وځوه. او دلته ټوله فایده د تا ده، ټوله پیسې ټول منافع تا ته رسېږي. الکوزی امریکا چې هغه وخت کې د پاکستان په لار باندې افغانستان ته درننوته، پاکستان سره بل آپشن نشته. امریکایي چې کوم دی که نه هغوی زورور دي، صحیح ده. الله پاک ورله دا دنیا ورکړې ده، په آخرت کې د دې خلکو هېڅ حصه هم نشته. دلته ول الله پاک پیسې هم ورکړي دي. تاسو به د یو مسلمان په حیث باندې نه ورکولی، انډیا باید ورکړې وی. تاسو به د مسلمان په حیث باندې دا اوس ګوره هوایي اډې غواړي، وبه ویني عمران خان یې ورکوي نه ورکوي. خو ولې نه ورکوي؟ دلته طالب نه ډارېږي، وي سبا راته غضب لټوي. او که یې ورنه کي غوږ ونیسئ، که یې ورنه کي بل فساد ده. خو ته خو به دا لنډ ورځو کې وینې په کېږه نه. څنګه اوس نه ورکوي؟ پخوا یې ورکولې، اوس یې ولې نه ورکوي؟ طالب اوس زورور دی که هغه وخت کې زورور و؟
طالب چې په افغانستان کې اوس دی اوسني حالاتو کې طالب زورور دی کنه په هغه وخت کې زورور چې د 1998 والا یا 99 والا تر 2001 پورې و زورور دی که هغه وخت کې زورور ولا که وخت کې زورور ولا که دا وخت کې زور چا سره کړي خارجانو سره خو زور نه کو افغانان لختو لاندې نیول افغانان ولغه د طالب زور خو ماته معلوم ده که طالب هغه وخت کې زورور د نیواله په 3 ورځو کې افغانستان نه پرې خو نه به تختیدل انډیوالو دا دومره وسه پورې چې په داشل کاله چې طالب په من زبیره تاسو چټي لګي